دوستان نه غواړي څوک چې زمونږ خپرونه ترسره شي، خو بیا هم خپل کوښښ کوو، تر خپل حده پورې کوښښ کوو چې کوم حده پورې رسیدی سو تر هغه حده پورې کوښښ کوو. بیا هم تاسو ته سلامونه وایم، خدای دې وکړي چې هر ځای کې یاستئ روغ و جوړ یاستئ. مهمه موضوع ده، په دې موضوع باندې باید زیر زیر خبرې وکړو او خپل پیغام خپل وطنوالو ته پرېږدو چې دا ډېره یوه مهمه خبره ده او په دې کې باید افغانستان ډېر د بحران سره مخ ده. وعلیکم السلام، ستړی مه شې وروره. کوزی وروره ښه یې په خیر یې؟ شکر، تاسو ښه یې؟ صحت مو ښه ده؟ خیریتي ده؟ وروره نظر راته راکړه، انتخابات ضروري ده که سوله ضروري ده؟ مخکې له مخکې باید موږ انتخابات وکړو که سولې ته کار وکړو؟ نه خو داسې دی الکوزی وروره، اول خو انتخابات ښه دی نه دی؟ پوه شوې وروره؟ نو انتخابات د خدای په خیر کې بیا به سوله ګورو وروره، د سولې سره بیا خبرې کوو. اوس خو سیاسون دې نه غواړي چې انتخابات وکړي، سیاسون دې ټول راجګ شوي دي مختلفه ځای کې جرګې کې. هغه وایي چې ځینې چې د پاکستان سرحدي سیمې دي هغه باید د پاکستان د ولکې لاندې راسي او سوله راسي، هغې نه بعد باید د پاکستان په خوښه باندې یو رئیس جمهور په افغانستان کې وټاکل شي، تر څو دا راتلونکي زموږ دغه زموږ نظام قوي شوی ده، زموږ د اقتصاد قوي شوی ده، بیرته د پاکستان د ولقې لاندې راسو، موږ د هغوی غلامان پاتې شو. څه نظر لري دې په هکله باندې؟ او خپل سیاسونو ته چې پرېږدي، چې پیغام پرېږدي، دا سیاسونو پسې خلک ډانګي واخلي، ولس ورپسې جګسیوي وهي، په چپلق وهي، دا خو هره ورځ مرګ ژوبله وژنه. دوی کلار په ګرمو ماڼېګانو کې ناست دي، مړزان ورته را روان دي. نبیل مې یو عکس ولیده، هغه چې نوم دغه یو دانه زمونږ هزاره د هغې سره یې ښکلی ده، دا کباب وګوره د په مخ کې ایښی و، دا ماڼۍ وګوره چې جوړه ده، وایي چې زمونږ د سولې لپاره یو سیاسي بنډار وکړو. ستا بنډار زه څه کوم؟ زما په کابل کې تمام ورځ ماشومان وژل کېږي، زه ستا بنډار څه کوم؟ زما خویندې د 15 روپیو قلم په سر باندې خلک بې عزتۍ د سړک په سر راوتي، ستا بنډار زه څه کوم؟ ته مړزان خورې، خلک په ولږه باندې ویده کېږي، ته د خلکو له هغه نه خبرې؟ آیا سوله داسې راځي ته خلکو ته خپله مړزان خوره، خلکو سره سیاسي بحث کوه، سوله غواړه؟ دوستانو ویډیو ځان سره شیر کړئ. سلاموته مو علیکم السلام، ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلی. زنګ به هم هر یو ته نظر مو ضرور ده، فقط موضوع ته پاس خط ته وګورئ، موضوع په هکله باندې خبرې وکوئ او ویډیو ځان سره ډېرو نه ډېره شیر کړئ چې مهمه موضوع ده، په دې باندې باید بحث وشي، ځکه افغانستان بیا د بحران سره مخ کېږي، بیا به مهاجر کېږي، بیا به وهل کېږي، بیا به ټکول کېږي، بیا به بې عزتېږي، بیا به خلک تاسو ته نارې وهي چې ټولو سلاموته هرکلی کوم، هرکله هرکلی تاسو ته وایم. ویډیو ځان سره شیر کړئ، په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. ابوالهام مسافر تا ته مې زنګ ووهه، نه پوهېږم چې نه راځي که څنګه. سپږن که چېرته یې سپږن هم راخلم ورسره خبرې کوم. د سپږنو ځکه اصلي سپږن هم دلته نشته ده، ټول په شرمېدلي خلک دي، ډېر مردار نسل ده، په نړۍ کې مردار نسل د سپږن نسل ده، د هیرا منډۍ نسل ده، خپله مسجدو ته قلفونه چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼي. جوهانه وعلیکم السلام، ستړی مه شې. مسله یې نه تباه کړي چې تر اوسه ورپسې خلک ډانګي وانخلي. دا سیاسون چې هر پاکستان هغه ځان غلام ځان وګڼي، په نړۍ کې شرمېدلي خلک دي،
ډېر د شرم ځای ده، ډېر د افسوس ځای ده، ډېر د شرم ځای ده. پاکستانیان وایي که نه تاسې نمک حرام هستئ. نمک حرامه موږ نه، زموږ سیاسون نمک حرامه دي. که چېرته موږ نمک حرامه وي خو موږ به کړي او زموږ سیاسون حرامیان دي. حرامي توب دغه زموږ سیاسون کوي چې موږ په شرمو شرمۍ خلکو ته په نړۍ کې په شرمو وشرمولو. د افغان نوم چاته اخیستلی نه سو، په شرمونو یې وشرمولو، دې سیاسیونو په شرمونو وشرمولو. خدای ته وګوره په 40 کلو کې هېواد نه جوړېږي بدبختیو. غلبدین ناست د غلبدین وایي چې زه بد نه وایم خو زه له افسوسه دا خبره کوم. غلبدین وایي چې که چېرته د کابل او د کونړ په سیند باندې برېښنا جوړېږي باید پاکستان ته هم ونډه واخلي، دواړه هېوادونه. زه وایم چې دا ښځه دې بوځه چې دواړه پاکستان خلک هم ترې فایده واخلي او د افغانستان خلک هم ترې فایده واخلي. دا خپله مور به دې هم بیوله چې دواړه پرې ختلي وی، خو تکړه بچي تا غوندې راوړي وي. ستا په ږیره دې نالت سي، ستا په اسلام دې نالت سي، ستا په غیرت دې نالت سي ګلبدینه، ستا په عزت دې نالت سي، ستا په کورنۍ دې نالت سي، ستا په بچیو دې نالت سي، ستا په ملا دې نالت سي، ستا په زانګو نالت سي. په نړۍ کې پس سړی ته یې، په نړۍ کې پس سړی ته یې، پس سړی. ځکه چې تا د پاکستان اوبه څښلي دي. ته ډېر یو بې غیرته انسان وختلی. نمک حرامه غلبدین. دوستانو ویډیو ځان سره شیر کړئ، نه پوهېږم زنګ نه وهل کېږي چې څه خبره ده. په نړۍ کې پس پاتې خلک کونړ دې سیند نه دې اوبه اخلي. خلک اوس تاسو په افغانستان کې پرېږدي، افغانستان خلک بې غیرته خلک دي که نه. تا پسې به یې ډانګي اخیستی ته یې باید خر غوندې ډبولی وی. خر په تا باندې شرف لري. تا بې ناموسه د افغانستان لپاره څه کړي دي؟ تا بې ناموسه بې وجدانه ټول عمر د سجدې کېښودلې. اوس راغلی هغه خبر د له یاده ووتله چې په افغانستان کې یو دانه امریکایي زه نه راځم. خر په سکنه هغه خبره د له یاده ووتله بې وجدانه. تا موږ په شرمونو وشرمولو. تا د افغانستان لپاره کم کار کړی؟ کم کار تا د افغانستان لپاره کړی؟ ته ما ته یو کارنامه دې وښیه د 40 کالو 45 عمر کاره کېدم. تا نه خر ښه ده په افغانستان کې، خو به اوبه کمې پوستې ته وړي که نه. تا کم کار ښه کار کړی؟ دا بل ګل مرجان ته وګوره. زه وی له سره شیک پو شم. ایزک تو از کجا از سر شیک پوش بودی؟ تو خو یک اشپیشی بودی در کدام سلاخ چی بودی پد بودی؟ میترسیدی خودت نگاه کرده نمیتونستی. حالا میگی که میگه من از اول شیک پوش بودم. زن تو کی لندن مشناخت، زن تو کی فرانسه را مشناخت. بی غیرت که تو حالا میری به پیسه ملت تو میری و زن خود سامان آرایش به خودم میگیری. لعنت به او زن که تو خواه میکنه. تو هم یک زن است، تو هم یک زن است. تو هم یک زن هستی، او هم یک زن است. میره که تو خواه میکنه، تو بی غیرت خواه میکنه، تو یک بی وجدان یا حمق بی شرف. زه سپګن طالب ته یم. تا په دې 12 کلنه، تا په دې 7 کالو دوره کې څه شی وکړو د افغانستان لپاره؟ ته د افغانستان لپاره یو بېبودي کار دی ما ته وښیه چې تا کړی. تا د ملت لپاره یو بېبودي کار وښیه چې تا کړي. بالکل یې وایي، سیلاب صاحب بالکل یې وایي.
دا بل وی پلیز کول می چې څه وایي وروره کال می یا کول می. زه دا سپږنو ته وایم چې تاسو په دې 2 کلنه دوره کې چې په افغانستان کې وې څه مو کړي دي؟ تاسو یوه نښه په دې 2 کلنه دوره کې ما ته وښیه. تا د پاکستان نه د تیارو پوښتنه وکوله، تا د ډیورنډ پوښتنه وکوله، تا خو ټول زیرمې وښکلې د پاکستان په لاس باندې دې ورکړې. اوس راځي وایي چې زه د افغانستان اصلي ټیکهدار یم او دولت هم تا ته غواړي زه تا سره سوله کوم، راځه سوله در سره کوم. راځه سوله تا سره چا کړې؟ تا کله سوله کړې؟ تا کله د افغانستان د خلکو لپاره کار کړی چې وبه یې کوې اوس؟ د هیرا منډۍ زامنو نورې خبرې زده نه دي چې ریس یې کنځلو ته شروع کړي. د هیرا منډۍ زامنو لږ زر ادب زده کړئ. تاسو خاصه نه په خپل کور کې نه یې زېږېدلي، ستاسو خو پلار معلوم نه ده. مور ته چې دی وایي پلار مې څوک دی؟ وایي پلانی خان به وي، پلانی به وي که نه پلانی به وي. نوم باندې ځان باندې مو خان ایښی. په شرمونو وشرمېږئ. تاسې خان چېرته هستئ؟ تاسو د خان په نامه لعنت هستئ. تاسو د پښتنو نوم په جهان کې وشرمو بې غیرتو. یو ویډیو مې ولیده په پاکستان کې وایي چې افغانان څوک دي، موږ یې د جهاد لپاره کشمیر ته لېږو. بې غیرته افغانه ته چې په پېښور پاکستان کې پروت دي په تا د نالت سي. بې غیرته د لعنت شي. تا ته خو مهاجر نارې او بې غیرته تا ته خو مرګ ښه ده، ته په پاکستان کې پروت یې. ولې راځې نه په افغانستان کې ژوند نه کوې؟ خو یو ورځ به مړ شي په ځان مرګ یې کوې که نه. تا ته خو به څوک مهاجر نارې نه کړي. بیا لاسونه مجیږی چې زه افغان یم زه ځم د کشمیر جنګ ته. راسه افغانستان دې جوړ کړه که نه ته ځې د کشمیر جنګ ته ځې کشمیر ګټې. بې غیرته دلته ستا خپل ناموس دې خطرې لاندې دی. ته ځې د پاکستان دوستانو ویډیو صحیح ده که نه ده صحیح؟ زه نه پوهېږم چې څه کومه ستونزه ده دې ویډیو کې. زنګ هېچ چاته هم نه وهل کېږي. زه بېرته بیا راسم مجبور یم. نه کېږي چاته زنګ نه وهل کېږي. نه پوهېږم چې څنګه چل ده، ستونزه څه شي کې ده. زه د افشن خلاصوم افشن ته تاسې هلو السلام علیکم. جوړې په خیر صحت ښه ده؟ اوستی ولې منقطع کې یار سمله مه کنه په ملاسته چا سره خبرې مه کوه. سړی درته ناست او ته ملاست دا ډېره بده خبره ده. دغه ستاسو اخلاق دي، دا ستاسو ادب دي. ځکه چې تاسو ته په کور کې ادب نه ده. خدای پلار دې معلوم ده، پلار دې معلوم ده، پلار دې معلوم ده. پلار دې معلوم ده قطعه که ځکه پلار یې معلوم نه ده که نه. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ دوستانو. ویډیو ځان سره شیر کړئ. دا ټلیفون په ځمکه باندې وم څنګه ویډیو کار نه کوي؟ السلام علیکم الکوزی ښه سهار دی ښې جوړې. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ مشره. ښې جوړې تکړی
دا ګلبدین په باره کې د خبرې کولې ګلبدین چې دی دا د پاکستان نه تېرېږي هلته کاروبارونه دي خپلوۍ کړي دي دا بې غیرته انسان دی دا شرم حیا نه لري دا نه په شرم پوهېږي دا نه هلته بلیک میل شوی دی دا د پاکستان هېڅکله نه تېرېږي دا ډېر بې غیرته انسان دی ډېر بې وجدانه انسان دی اوس دا زمونږ میډیا ولې چوپه پرته ده په سوات سیمه کې نه په کوهاټ ده که په سوات سیمه کې غټ جامع مسجد ته قلف اچوله د پاکستان پاکستان خو داسې دی که نه پاکستان خو د الله دې هدایت ورته وکړي هدایت نه ورته کېږي الله یې تباه کړي خلک یې جدي ښه خلک دي او حکومت یې چې دی حکومت دی الله داسې تباه او برباد دا خلک یې څه رقم ښه خلک دي همغه خلک ښه پوهېږي چې موږ وژني ولې خلک نه جګېږي چې دا خلک نور مه وژنئ دا تباهي مه کوئ که تاسو دولت یاستئ تاسو په خپل ملک کې خپل آبادي وکوئ تاسو څنګه نورو خلکو ته ستونزې جوړوئ ولې کشمیر کې ستونزه جوړئ ولې په افغانستان کې ستونزه جوړئ ولې په بنګلادیش کې ستونزه جوړئ د پاکستان مطلب څه شی دی د څه شي دپاره جوړ شوی پاکستان خو یو عارضي هغه جوړ شوی دی چې کوم هغه مطلب ترې نه واخیستی چې همغه ورځ به ورانېږي ښه مطلب یې دا دی یعنې د افغانستان تباه و بربادي ده نو هر وخت چې افغانستان یې تباه و برباد کړي بیا به هغه هم له نقشې نه وځي بربادېږي به هغې نه بغیر بس هغه د الکوزی صاحب بس زوال یې شروع شوی دی ښه زوال یې شروع شوی دی بربادۍ روان دی داسې ډېر وخت نه در کومه څه کال به دی بیا ګوره ښه انتخاباتو په هکله باندې څه لرئ انتخابات ضروري ده که سوله ضروري ده نه انتخابات ضروري ده سوله داسې دا دروغو سوله ده داسې دا ګپ شپ دی انتخاباتو ته خلکو ته دا وایم ټولو ورونو ته مشرانو کشرانو ته د اشرف غني کلک ملاتړ وکړئ په هره طریقه او دا کوششونه روان دي د بانکي بمونه چې الوځي دا د اشرف غني بدنامۍ دپاره دا بمونه الوځي چې دا بدنام شي څوک ووټ ورنه کړي دا ټول زور په دې دی او اشرف غني نه تېر نه شي که اشرف غني به دا پرې لاسه ورکړو نو افغانستان تباه او برباد دی بس که دا پرې اشرف غني لاس ته راوړ نو پوه شه چې افغانستان به 40 کاله مخکې بیایي یعنې 40 کاله بعد چې مخکې ځي که نه نو دی به 2 کاله کې دنه مخکې بیایي دغه سره به برابرۍ لکه د اقتصادي ملکونه څه دي په مخ تللي د دوی نه به مخته کېږي ډېره مننه وروره تاسو ته ښه شپه خیر اوسې السلام علیکم دوستانو دا مشر زنګ نه پې قطع نه که تاسو ویډیو ځان سره شیره کې ټپې ټپې مه ګورئ نور خو څه کولی نه شئ تاسو هم د افغانستان سیاسونه غوندې راته ټپې ټپې ګورئ ویډیو ځان سره شیره کې په مخ بوځئ انتخابات ضروري دي واله که خبره انتخابات ضروري خبره ده چې انتخابات وسي تاسو راته ټپې ټپې ګورئ ویډیو شیر کړئ چې نورو ته ورسېږي خلک راسي منډه واخلي خپل نظرونه شریک کړي مه ګورئ راته ټپې ټپې دا الکوزی خو هره ورځ تاسو وینئ وروره ستړی مه شئ دا مخ ته ښکاره کړه قربان والله ورور دلته خو برق نشته که نه نو ټول خو منګه زاره وچودله تاسو راغلي یاستئ راته ټپې ټپې ګورئ تاسو په لاس کې چې د یو ویډیو شیر کول دي چې تاسو یې نسئ شیر کولی همدا هم راته ټپې ټپې ګورئ ودرې الکوزی بیا چې وئ ویډیو شیر کړئ نورو ته یې ورسوئ ګروپونو کې شیر کړئ نورو دوستانو سره شیر کړئ زموږ خبرې ټول افغانانو ته رسول پکار دي موږ او تاسو خو اصلا هم په اروپا کې پراته یو هوتک صاحب تاسو ووځئ بېرته راسئ زه تاسو ته زنګ وهمه ځکه تاسو هغه کوئ فهیم شینواری صاحب تاسو ته مې زنګ وهلی ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم الکوزی صاحب جوړ تکړه وعلیکم السلام شینواری صاحب په خیر راغلی رکلی درته یم خوشحاله اوسئ ټولو ملګرو سلامونه وړاندې کوو نو بلکل لکه څنګه چې تا پاس سرلیک لیکلی دی مولا د همدغسې ورک لري دا خلک که پیدا هم شي نو دوی خو د کنځلو د ردو د بدو نه بل شی نه دی زده زه تا نه یو سوال کوم دغه تاسو هم کیدای شي دغه د سپږونو د طالبانو په دې 2 کلنه دوره کې په افغانستان ته کوم داسې یو خدمت کړی داسې یو زره خدمت یې ماته وښیه چې دا بیا هم وایي چې موږ شرعي قانون په نامه باندې دوی راغلي وو که نه کوم شرعي قانون یې اپلای کړی ده کوم د افغانستان لپاره شریعت خو زه صحیح ده خلکو باندې 15 وخته منځونه په 10 وخته کوم د افغانستان لپاره بهبودي کار کوم کار کړی مهرباني تاسو ماته ووایئ د بهبودي کار یو کار زره کار ماته وښیئ
بالکل ګوره لکه زه صاحب د ملګري ټول په غور باید واوري دا زمونږ چې دوی سره جنجال دی په همدغې باندې دی چې یو ذره دې ملت ته دې هېواد ته تشه نه دی کړی. تاسو وګورئ دا خلک تل مدام چې ورسره مخ شي دوی درته وایي چې دا دنیا د کافر ده. مطلب دا چې پوهنتون، روغتون، سړک، کارخانه د دې خو دا خلک خلاف دي. ښه صحیح ده وروره، بالکل ته چې د مفتي مثال طالب مجاهد توبه نعوذ بالله توبه نعوذ بالله د دوی په اصطلاح باندې د الله پاک عسکري، نو تا په دې شپږو کالو کې یوه دیني مدرسه جوړه کړه، تا یو دارالعلوم جوړ کړو، تا یو دارالعلوم جوړ کړی چې هغې کې مثال لکه دیني عالمان، مفتیان، قاریان ته نفریه کوي. تاسو وګورئ لکه ځای صاحب هندوستان یو کفري هېواد دی، نظام سیستم یې ټول چې دی لکه مثال کفري دی، خو په هندوستان کې وروره دیوبند ډېره یوه ستره مدرسه ده، په ټوله اسیا کې اول نمبر مدرسه ده. یو کفري هېواد په هغې کې دیوبند جوړېږي. افغانستان 99.5% مسلمانان دي، د دوی نظام شرعي نظامو، یو دینی مدرسه پکې نشته، یو دارالعلوم پکې نه دی جوړ کړی، یو جومات په کابل کې جوړ شوی و، هغه هم چې ما نن پوښتنه وکړه شخصي یو کس جوړ کړی د دوی په وخت کې، بیا هغه په نیمۍ کې پاتې شو، ولسمشر غني ورته جوړ کړو. نو موږ دا یو چې و ظالمانو تاسو په موږ باندې دا دنیا هم چې د جهنم کړې ده، دوزخ هم را باندې ونه جوړ کړی دی، او هغه دنیا خو الحمدلله خو د الله پاک کار. خبره په دې کې دا لکوزی صاحب زه درته قسم په رب باندې کړم چې دا خلک د اسلام دپاره نه، دا د پاکستان مرتد ادارې ISI دپاره او همدغسې امریکا دپاره او دوی دپاره، دوی خو چغې لمباړې والې که نه چې موږ امریکا په ګونډو کړې ده، امریکا وځي. نن چې دی صاحب مهربانه د امریکا د وزیر دفاع او بله ورځ چې دی د بهرنیو چارو وزیر هغوی ویله چې زموږ دغه تړون موږ ته د منلو وړ نه دی. خلیلزاد باید زر تر زره د دې 9 پړاوونو د خبرو مسوده باید موږ ته راورسوي. دا باید موږ چې دی جمله په جمله باید دا وګورو. خو ښکاره معلومه خبره ده چې دا وروره د خلیلزاد او د ISI خبرې وي. دلته دوی راځي دا خبرې کوي چې موږ په ګونډو کړه، موږ پلان کوي. د افغان په وینو باندې په ګونډو کې ته خو افغانان وژنې، ته خو جوماتونه ورانې، سړکونه ورانې، پوهنتونونه ورانې، روغتونونه ورانې، ښار منځ کې چاودنې کړي. افغان هغه مېرمنې چې خپلو لورونو دي که تا په سرو سترګو باندې وژړول، هرې خواته ګورئ که ملي اردون څوک وژني که نه، قسم په خدای چې تاوان به دوی ور ځکه زمینه دوی برابره کړې وروره. خو خبره په ولس کې ده، اوس هم په دې ولس کې ډېر ورته زنده‌باد دي چې دا مجاهدین دي. وروره مجاهد خو چې دی خو چې دی ورانه نه کوي که نه، خو بېګناه وینه نه توی کوي که نه، خو چې دی جومات جوړوي، دارالعلومونه جوړوي چې د هغې نه کاریان، مفتیان او دا ورنه فارغه شي. الکوزی صاحب تا دغه خبره ډېره ښایسته خبره ده وکړه. ولسمشر غني اوس په افغانستان کې انشاءالله تعالی یو دارالعلوم جوړوي، په هغې به میلیونونه ډالر ولګېږي او هر کال به د هغې نه مفتیان، مولاناګان او ډېر ستر دیني عالمان به ورنه فارغېږي. د خیره د دې دپاره چې په آینده کې په افغانستان باندې څوک د کفر او د اسلام فتواګانې صادرې نه کړي. دا کار دوی ولې نه کوو؟ ولې دوی نه کوو؟ دوی خو رامنډې کړي افغانستان یې بدنام کړه د بامیانو بودا چې احمد شاه ابدالي بابا نه وران کړی، چې د هغه نه ستر مجاهد ولاکه بل څوک، هغه میرویس خان نیکه وران نه کړ، هغه د هغه نه وروسته نورو چې د مشران وران نه کړ، او دوی وران کړ د پاکستان په خوله هندوستان او نورو بودایي هېوادونو ته زور ورباندې ښکاره کاوه. ای فهیم صاحب ولې مې چغی زړه مې چوي، ولا په خدای داسې مې زړه تنګ نه، زه هم په چغو چغو ژاړم، زه ځان مړ کړم، قسم نه نور دا ظلم نسم لیدلی، قسم مې د په 30 سپارې قرآن چې دا ظلم نسم لیدلی. یقین وکړو نور د دې ظلم، د دې وحشت، د دې بدنامۍ طاقت نور په ما کې نور وجود نشته. یقین په خدای وکړو زه یم چې په دغه کاناډا کې مې ځان ختم کړی به، زه د افغانیت په نوم باندې، زه د اسلامیت په نام باندې، زه په هر څه شي باندې نور شرمېږم، په خدای قسم شرمېږم، شرم راته احساسېږي. الکوزی صاحب موږ او تاسو باید چې ولس بدنامه ده، ولس په ده کې لاس ښکیل ده، ولس په ده کې 100% لاس ښکیل ده،
ولس همدغه خلک دي چې 15 دانې سپږن لاړ شي هلته خبرې وکړي په یو مسجد کې چې هغه د کفار راغلي دي پلاني وژل دوی به په خپله وژلي په هغه ځای کې به دماکم دوی خپله کړي ماشومان به یې په خپله وژلي او بیا ولس ورسره 10-12 ځوانان سمسي ودرېږي دا ولس څنګه سترګې نه لري چې تا موږ ووژلو په کوم نامه دې ووژلو څنګه مو وژنې څنګه نه کښېنې څنګه د افغانستان سره سوله نه کوې تا په دې 7 کالو کې حد اقل په دې 7 کالو کې حد اقل د ډیورنډ د کرښې غمه خو به دې کړی موږ به پوه شو چې ته د پاکستان په خلاف تا خو د شمالي نه تاکونه وباستل پاکستان ته دې ورکړه تا د کومې تیارې پوښتنه وکوله تا خو چې زه د مجاهل په خلاف باندې جګ سوی یم ته چې کله د مجاهل په خلاف باندې جګ سوی راغلی تا به پاکستان ته ولې راوړه زما دومره تیارې تا سره دي زما دومره ټانګونه تا سره دي زه اوس تا سره حساب کوم تا خو رسما د بادامو د پستې بیخونه وښکل هلته دې ورکړل بالکل زه په تا باندې څنګه باور وکړم زه ته یو ځل ازمایل شوی شخص زه په تا بیا وازمویم تا ته به یم چې راځه هرکلی درته وایم په 10 سپارې مې د قسم چې څپلی درته ونیسم سټ ته د اسلام نوم هم در باندې وښکم د کلمې هم درنه وښکم همداسې خالي کوتک ته پرېږدم ولس په ده کې ښکېل ده اوس زما سیاسیونونه چې کوي زی پلونه چرګان وهي او پګړېګانې وهلي ګیرې پریښي په خدای مې د قسم 100% درته قسم زه ډېر وخت کې قسم نه خورم په ځینو وخت کې خورم په خدای درته قسم خورم چې پیغمبر به د دغه امت نه چې دوی پګړېګانې ولي دوی ګیره وهلي دي او بزنس روان کړی بېزاره به یې قسم درته خورم چې بېزاره به اوس ولس چې کوي ولس هلته کښېني مجلس ګرم کړي دلته کښېني ګرم کړي هغه څه کوي چې په کابل کې خلک وژل کېږي هغه څه کوي چې هغه ښځه راځي او سرباز نه پوښتنه کوي چې دغلته اروپا او زما خاوند پکې و هغه چېرته ده زما خاوند چېرته ده سرباز لاس سره نیسي ورته وایي چې ستا خاوند جوړ ده لږ زرې زخمي ده په شفاخانه کې پروت ده لږ جوړ ده زخمي ده په شفاخانه کې پروت ده ښځه خبره نه ده چې غرپې سره غرپه شوی د هغې خاوند الکوزه صاحب داسې دی وروره لاندې ملګري هم دلته دي چې موږ او تاسو باید خپل همت ونه بیلو باید خپلې دغې مبارزې ته د حق مبارزې په حوصله په منطق په اصولو باندې باید ادامه ورته ورکړو دا وطن زموږ او ستاسو د ټولو شریک وطن دی موږ او تاسو ګورئ الحمدلله دغې وطن ته خیر رسو او تاوان ورته والله بالله که رسو موږ او تاسو بهرنیو هېوادونو کې دلته مزدوري کوو خواري کوو دغه پیسې موږ لګو زموږ ګوره زموږ په سیکړه کې زموږ په اقتصاد کې زموږ په دې هر شي کې مرسته کوي موږ خیانت نه کوو موږ د افغانستان نه چې راوتلي په خپلو پیسو راوتلي او بیا دلته مزدوري خواري کوو ورته لګو یا خپلو کورونو سره ورسره په څنګ کې خپلو خپلوانو سره نورو سره ګوره مرسته کوو ستړی شوم فهیم شینواره ستړی شوم ښه کلک افغان به د افغانستان بیرغ به یې لیږلی خور و مور کنځل به درته کوي ستړی شوم د دې بې غیرته ولس نه نه ګوره یو دوه درې مه حسابوه دا اوس وګوره 300 کسان دي په 300 کسانو کې ستا 280 ستا پلویان دي لاندې وګوره ټول درته لیکي چې وروره ورخطا کږه موږ در سره یو دوه درې پنځو پسې مه ګرځه دغه بې شعوره دي دا بې ضمیره دي دوی د کورنۍ د خوا نه سم نه دي روزل شوي ګورې هغه پښتو کې یو متل دی چې په 100 خبرو کې 99 خبرې سمې خو یوه درته ورانه کوي هغه ورانه د انسان په زړه باندې چې دی لکه یو داغ جوړوي په دې خاطر موږ هغه یو یا دوه کسانو ته ګورو هغه 99 ته نه ګورو زه درته قسم په الله باندې کومه چې بیګا ماته د پېښور نه یو کس زنګ ووه ما ته ویل لکوزی صاحب ورک ته یې ویل چې دره کې نه لګېږي جوړ خو به یې مال بیخي شکر دی جوړ دی قسم مې راته وکړه د نوتیانه ما ته زنګ وهلی او ما ته یې ویل نوم یې درته نه اخلم ما ته یې ویل وروره موږ دلته ویل په حجره کې ورته 1520 کسان ورته ناست یو قسم مې راته ګوره وکړه دا خبره مه کوه وروره موږ او تاسو یو کار به کوو چې ډېر په حوصله باندې کنځلو نه باید بیخي ګوره ډډه وکړو کنځلې به نه کوو که بل څوک یې موږ ته وم که خیر دی وروره موږ به چې دی ګوره مخامخ یې که څوک وکړه که نه بیا ډېر اسانه خو دا سوشل میډیا د وروره راځي ډوزي ولي پوه شه په خبره باندې یا په کوټ کې یا په پینډۍ کې یا په لاهور کې بل ځای کې موږ او تاسو باید خپلې مبارزې ته ادامه ورکړو منطقي اصولي او د شعور دپاره نو خبره په دې کې ده ته د حد نه زیات پلویان لري خو که ته ورباندې پوه شې یو دوه درې پنځو پسې مه ګرځه زړګیا یو دوه درې پنځو پسې مه ګرځه دا بېشعوره دي نو خبره په دې کې ده خبره هم د دغه کوله ما درته اوس دغه خوده په دې بل موبایل کې حمزه خالي یو دقیقه ما ته وخت راکړې 2 سکنډه زه دا عکس درته وښیم و حمزه ډېره بخښنه غواړم وروره ډېره بخښنه غواړم دوستانو مې احساساتي کېږه پلار به مې احساساتي کېږي خیر ده که زما د کورنۍ نه څوک نه دي تللي
خیر زما د کورنۍ نه څوک وفات نه دي، خیر که زه مثلا زما ورور یا دا ولس چې تباه کېږي دا زما کورنۍ ده، دا زما شخصي فامیل ده. صبر وکړه. دا چې ولس تباه کېږي، دا چې ولس مړ کېږي، دا چې وژل کېږي، دا زما شخصي فامیل ده. زه انسان یم، زه احساس لرم. زه شاوپرکه دلته نه پرېږدم چې کار کوم، شاوپرکه په تشناب ته رانوتې لاس کې نیسم بیرون خو کوم چې ته د ژوند حق لرې. زه ګوزوري نه پرېږدم چې زما پښو لاندې سي. دا وګورئ محترمه ښه دی پرون په کندوز کې ګوره تخته کړی دی، ښه ورته وګوره. دا کس په تاسو په سوشل میډیا کې کتلی خامخا به ګوره د ده دا کس تاسو کتلی، دا د شیر لالا په نوم باندې مشهور دی. ګورئ ښه دا انځور دی او دا یې ګوره بل انځور دی. ښه د پاکستان مرتد آرمي سره ګوره ولاړ دی، بیرغ هم ورسره دی. ښه دا ټیکه ماته بلوچستان ښکاري درته کس ګروپ کې راځي. دا ښه وګورئ ښکاري دا ځناور د الله روی ته وګورئ یو افغانانو. دا وګورئ ښه دا د پاکستان مرتد سپی، دا وګورئ دا وحشي آرمي دی او دا ګوره همدغه ټیپر دی. دا یوی دا راځي تاسو خو د پرتوګ په پښو کې نشته. دا وګورئ لاندې پرتوګ په پښو کې نشته دی، هغه نیکر غونډه کې اغوستی دی. په کندوز کې پرون دغه کړی دی، بمبه کړی دی. ګوره وروره خبره په دې کې ده لکوزی صاحب ته ورغه چې زه دا کمره ځان ته راوړم. ګوره خبره په دې کې ده چې موږ د دې خپل ولس نه هیله غوښتنه کوو چې دغه جنګ د اسلام او د کفر نه دی. که د اسلام او د کفر وای نو بیا ولې مسلمانان پکې دوی وژني؟ باید امریکایان مرداري دی که نه، باید ناټو عسکر مرداري دی، باید دوی خو امریکایانو سره باید روغه نه، اولې باید افغانانو سره روغه کړې وای. اولې باید افغانستان ولسمشر، وزیران، کابینه، قومي مشران، دیني عالمان د افغانستان ټول باید دوی سره ناست وای. د هغې نه وروسته په شریکه باندې باید د امریکا په وړاندې دوی چې د خپل دریځ دغه کړی وای، روښانه کړی وای، خپله شینواره صاحب خبر دلته قطع کوم دا د څلور ځوانانو مرګ چې ادعا لري امنیت ملي او ثبوت هم پې لري. وخت در کوم دوستان، ټول ته وخت در کوم. وایي چې داعش سره لاره درلودل، د عملیات په وخت کې د هغوی سره هم کلشینکوبونه او بمونه ګیر شوي دي. د ننګرهار ټول ولس راجګ شوی د حکومت ته اخطارونه ورکوي. څه ویل لري د په هکله باندې؟ دا یو دسیسه ده، دا یو حقیقت ده. ولې ولس راجګ شوی؟ ولې ولس دې خبرې ته ماتل نه کوي چې د دې خبرې سپیناوی چیرې ده چې دوی جلوسونه کوي، دوی بدحال شروع کړی، هر یو پروفایل باندې وګورم هغه عکسونه دې شیر کېږي. ولې ما نه وژني؟ ولې تا اردو؟ زه تر اوسه پورې اردو چېرته ښکته کړی یم؟ ما ته ویل نه دي چې خوله کې د څو غاښ ده، نه امنیت ملي ښکته کړی یم. 2-3 کاله کېږي دې خوا راغلی یم، نه زما کور ته راغلي دروازه یې ټکولی چې ستا په کور کې چی وي. ګورې لکوزی صاحب زه به 2 خبرې وکړم، دې ته وروستو راځم. کوم ځای کې زموږ په وطن کې کور دی تقریبا په 20 میترۍ کې یا په 30 میترۍ کې، خدای مو د غاړه نه بندوي، هغلته یو جومات دی. په دې جومات کې دیني مدرسه ده. په دغه کې 1.5 سل ماشومان 4 ساعته لکه دیني زده کړه کوي. صحیح ده که نه؟ هغې نه ګوره کاریان فارغه کېږي. خو دې باندې دغه 18 کلونو کې یو پولیس نه دی، پولیس دا نورمال ملي پولیس دا هم نه دی ورغلی چې هغلته مثال یا څېړنه وکړه یا تلاشي وکړه یا چې د یو بل کار وکړه. نه، ملي اردو خو ډېره لرې خبر ده کې ته خاص. دلته راځو اوس دې پېښې ته. ګورې زه یو زه دې شي لږ او ته به هم راسره وموندې افغان په حیث باندې، ځکه د نړۍ په یو قانون کې هم دا نه دي راغلي چې ته یو کس ونیسې بغیر د محکمې نه یا لکه ته ووژنې یا ته مثال هغه سره بل کوم کار وکړي. ځکه افغانستان کې حکومت دی، قانون دی. دا کسان باید نیولي وای، دا باید بیولي وای، دوی نه باید مرکه ورنه اخیستل شوې وای، پوښتنې وربد شوې وای. زه خپل ځاني خالي په دې باندې لکه تردېدلی یم یا ماته زور راکوي چې دا کسان باید په کور کې نه وای ایستلي، دا کسان باید بیولي وای، ځکه چې قانون دی، اساسي قانون دی، محکمې. ودرېږه، زه دلته سوال لرم. تا تر اوسه خپله په نظامي بخش کې دنده اجرا کړې چې یو سړي سره کلشینکوب یو تا غره ونیسئ؟ زه وروسته همدې خبرې ته دراتم. ودرېږه، یو چا سره بمې دستي تور ته دروازه ټکوي، هغه بمې دستي په لاس باندې کلشینکوب باندې په لاس باندې تور ته چی وای؟ ولې د عسکرو د اردو د ملي اردو دا لکه چې بېادبي دې ما فخرې زېږولي دي، دا لکه چې انسان نه دي زېږولي. د چې دا بوټونه 4 ساعته په پښو د 10,000 روپۍ په بدل کې ښه پوهېږي چې نن دغلته ما د پاکستان مرتده اداره وژني.
ښه پوهېږي چې دلته سپږن طالب به ما په دې خبره باندې وژني. وړکي ماشومان یې، وختر یې، ټول د ما تا په خدمت کې تېر کړی. ته کوم صلاحیت لرې چې ستا کلشینکوف بمې دستیانې په لاس کې دي، خلک درته دروازه ټکي، عملیات ته دې راځي، ته هغه وخته په لاس کې نیولي دي. کوم صلاحیت لرې ته؟ آفرین، کور د ودان. ګورې که چېرته څنګه دا ګوره داسې دی که نه، دا کومه خبره چې تا اوس وکړه که داسې کار شوی بیا خو بالکل وروره ګلان خو ورته په غاړه کې نشي اچولی، خامخا به یې ولي. ګوره لکه څنګه چې تا وویله دلته اوس ګوره ډېر فکر، ډېر یو ژور فکر پکار دی که نه. دې افغانانو ته دا کوم چې جلال آباد کې راوتلي که داسې کار شوی لکه دا کومه خبره چې تا وکړه، نو بیا وروره ګلان څوک شاته غاړه کې نه اچوي، بیا به خامخا هغه ایشتلی کوي. خو که دا شی نه وي او لکه څنګه چې دا خلک په هغه ویډیوګانو کې په خواږه خوب باندې دا خلک شینواری صاحب، دا همدغه خلک دي چې طالب ته هرکلی، دا همدغه خلک دي چې داعش ته هرکلی، دا همدغه خلک دي چې په اسلام باندې دا ځان ناحقه قربانوي. دوی څنګه آرمي د درګر د خلک وژني، دوی ورته آرمي زنده‌باد څنګه وایي زنده‌باد؟ ځکه آرمي دی چې پاکستان دی، چې آرمي نه وي پاکستان چې کوي؟ ته چې نن اردو ته احترام نه کوې، ته چې نن امنیت ته احترام نه کوې، ته چې نن نظام ته احترام نه کوې، اشرف غني په صدقه مې پورې پکنډې کوي. تا ته اوسه داسې کوم ځای کې حادثه لیدلې ده چې بې ځایه خلک امنیت ملي کسان ننوتي، شخصي دښمني ورسره ډز وشتي؟ ورور هغه قطعه ده، هغه نظام ده، هغه قوانین لري، هغې شاته کسان دي، هغه محکمه کېږي، هغه به جواب ورکړي. یوه ګولۍ بې ځایه نسري مصرف شوی. زه ځوان زه یو نظامي شخص، ما ته یې راکړې وې 2 شاجوره مرمۍ، د 2 شاجورو مرمۍ رانه حساب غوښتی چې دا یو مرمۍ ته حسابېږي، پوچاق به یې راوړي او دلته به ما ته حساب راکړې. دا خو څه منډۍ نه ده که نه چې منډۍ ده، نظام ده وروره، نظام. الکوزی صاحب دې کسانو ته باید موږ لږ وضاحت ورکړو. هغه دا دی ګوره ولسمشر غني ورباندې خپل چې دی لکه هغه دغه نه یوازې ده چې ویې غندل، بلکې ګوره د ملي امنیت رئیس یې ورباندې لري که د ټول افغانستان، یعنې د یو انسان د ملا تیر، ځکه ملي امنیت یا استخبارات د ټول نظام د ټول سیستم د ملا تیر دی، هغه یې لرې که او د دې کسانو د دې پیښې د څېړنې غوښتنه یې وکړه. خپل هم ډېر خفه و، صحیح ده که نه؟ ګوره حکومت ولسمشر دی. زه یو خبره بله کوم، هغه دا ده ګورې الکوزی صاحب، ولس باید حوصله وکړه. که ولس بیا لکه د تېر په څېر لکه څنګه چې د نجیب د وخت کې مثال دوی دغسې بې عزته شو، وکړېده، بې حیا شو، مالي او ځاني نقصان ورته ورسېده، که هغه شی بیا غواړي بالکل دا زه شینواری صاحب دلته زه د یو سرباز هغه درته وایم، کومنټ درته وایم، مخلص هجران په نامه، وایي قسم په خدای الکوزی صاحب زه د ملي اردو عسکر یم، زموږ ته هېڅوک په ښه سترګه نه ګوري چې موږ چېرته وظیفې ته لاړ شو، ولې چې ملي اردو ته ته په ښه سترګه نه ګورې، ته د خپل نظام ته په ښه سترګه نه ګورې، ته هغه ځوان ته چې په کور کې پیغله 3 میاشتنۍ کډه ناسته ده، واده یې د 2 میاشتو 3 میاشتې کېږي، بېرته راغلی یا چې په کندوز کې یا په پکتیا کې یا په خوست کې جنګ ده، زه ځمه د وطن حفاظت مې کوم، ګرمه بستره یې پرېښې، ته هغې ته په درنه سترګه نه ګورې، په تا باندې ملي اردو ټوپک نه دی ایښی چې ته ما ته ډوډۍ راوړه، په تا باندې ملي اردو زور نه ده کړی چې ته دا کار وکړم، ته ورته په درنه سترګه نه ګورې، نظام به دې هېڅکله جوړ نه شي. دا زه درته وایم چې ګوره موږ باید له سره شینواری صاحب، زه درته چې یم، زه د ظلم په خلاف یم، موږ چې تر اوسه اوبه لیدلي نه وي پرتوګونه باید ورته ونه باسو، موږ د اوبو نه لیدلي خلک چې پرتوګونه ورته باسو. ګوره دا ټولې دسیسې دي، د کندوز خبره دسیسه ده، د دغه خبرې دسیسې دي، دا جوړېږي، دا دسیسې دي، د نظام په خلاف باندې دا دسیسې دي. موږ باید پرېږدو چې حکومت څه سپیناوی کوي، دا نه چې موږ پرتوګونه وښکو د حکومت په نظام په خلاف باندې دا خبره وکړو. موږ کوم نظام ته ښه نظام ویلی؟ د ولس ته ماته د یو خبرې جواب راکړه، د ولس کوم نظام ته ښه نظام ویلی؟ داود خان د غازي امان الله خان ته یې ویلی، د بچې سقاو ته یې ویلی، هغې نه راپرېږدې شه داود خان ته یې ویلی، ظاهر خان ته یې ویلی، پسې راتېر شه نجیب ته یې ویلی، بیا د طالب سپږنو حکومت ته ویلی، بیا د کرزي حکومت ته ویلی. دا خو خوردمنکر خلک دي، دا چې موږ یې وخورو توف توف همالته پکې لاړې توکو. زه چې وایم زما اصلي مهمه خبر چې ده، شینواری صاحب چې تر اوسه رښتیا راځي، دروغو به کلی ختم کړی، راځئ که ظلم کړی، زه درته په 10 سپارې قسم خورم، زه د یو عسکر په حیث باندې چې عسکر تېر شوم، بیا خصوصا د امنیت کسان یوه خبره بې جایه نشي کولی، کار خو لا پرېږده، دا خو ډېره غټه دسیسه خبره ده چې ته کسان ووژنې، یو کار
یوه خبره نه ده بیجیه نشي کولی، یو اطلاع دی تا په وړاندې باندې بغیر د هغه نه نشي راوړلی ثبوت نه. که زه وایم چې فهیم شینواری ما اطلاع راوړله چې فهیم شینواری نن طالبانو سره لاس لري، ښه ثبوت دی چې ده ستا به ما سره ویډیو یا به ستا ما سره اکسس دی هغه مجلس هغه به راسره او یا به ستا غږیز پیغام یا به ستا هغه موقعیت د تلیفون ټول شیان دی. خبرې کول درته نه دي په کار چې زه دلته واضح کړم، خو ثبوت به راسره بغیر د ثبوت نه ما ته چې راځه تا دا قضیه دا راوړې ده، ته سره کوم شخصي ارتباط لري؟ دا سړی خو په دې قضیه کې موجوده نه ده، ته لوی په لوی لاس دې ته دوسیه جوړه. نو دا موږ وایو چې راځئ مه سپکوئ، دا خپل نظام مه سپکوئ، بیا خصوصا د افغانستان د ملا تیر مه سپکوئ. بالکل بالکل. ګورې هلکو زه صاحب ډېره ښایسته خبرې مو وکړې او ملګرو تایید هم کړي. ګورې دغه نظام دغه حکومت د ولس ته د ټولنې ته چې دی ډوډۍ پیدا کوي، مثال دوی ته چې دی سړک جوړوي، روغتون پوهنتون ورته جوړوي، دوی ته د 21مې پیړۍ ټول سهولتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دا ورته څوک برابروي؟ همدغه حکومت، دغه دولت، دغه نظام، دغه ملي اردو، دغه کمانډو، دغه ملي امنیت. ګورې د ټولو هیوادونو په حکومت کې چې کومه ستونزه راځي، که ملي پولیس یا مثال ملي اردو یا نور ارګانونه یې که نه، بیا ملي امنیت چې دی، ملي امنیت استخبارات، دوی د جوړښت لپاره بیرته سمولو لپاره دوی هلې ځلې کوي. دا همدې دپاره وي. نو ستا دا خبره په دې خاطر زه په تاییدوم چې ملي امنیت یا استخبارات په هیڅ قانون نه غواړي چې نظام هغه شي بدنام شي، یا مثال لکه خبرداره چې وران کار وکړه، هغوی بیرته را جوړوي. دا دسیسې دي، پروپاګنډې دي. ځکه دوی غواړي چې غني بدنام کا، دغه حکومت دغه نظام بدنام کا. خو انشاءالله تعالی ګوري ښه خبره به دی صحیح ده، موږ د هېڅ چا په مرګ هم ولاکه خوشحاله که ګورو، صحیح د هېڅ چا په مرګ باندې خو خبره به دی چې کلونه دا وینې توی شي، کلونه او که هغه خلک چې د ټولنې د نظام د ولس ته چې دی لکه خطر دی، نسخان دی او دا ولس انحصار کړی دی، دغه حکومت چې دی په ټینشن کې اچولی دی، که دا یا زندان ته واچولی شي او بیا دا خبره کومه چې موږ د چا په مرګ باندې نه خوشحاله کېږو، یا مثال ووژلی شي. خبره دا ده که نه؟ ګورې چې بد ګرځي بد به پرځي وروره، چې بد ګرځي بد به پرځي. موږ باندې خو والله که چا اوسه پورې د څپېړې ګزار هم کړي، ځکه چې الحمدلله غلط کار نه کوو وروره که نه. نو په ټوله کې د الله چې دی لکه امن راولي، د حکومت ملاتړ کوو، ښه په نری کوو او په تېره د ولسمشر غني کوو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د دفاع وزیر دغه ناسته چې ده یا دغه صلح دی رد کړې ده چې په دې صلح کې زه معامله موږ نه منو، او دا د ولسمشر غني د پیاوړي سیاست او د قوي دریځ یوه نښه وه چې را په ډاګه شوه. موږ او تاسو ټولو ته پکار دی هلکو زاسې چې ښه په صداقت، ښه په اخلاص، د وطن په خاطر، د خویندو میندو په خاطر، د ملي اردو په خاطر، د کمانډو په خاطر، د ملي امنیت په خاطر او د خپل ګران هیواد افغانستان د راتلونکي په خاطر د دې اوسني نظام او د ولسمشر غني ملاتړ وکړو او آینده کې ورته کمپین وکړو او رایه ورته وکړو. بالکل ډېره مننه شینوار صاحب. شینوار صاحب ډېره مننه. هجران صاحب ډېره بخښنه غواړم قربان، مخکې زه پوه نه شوم چې ته زموږ سره باز ما په تا باندې ویډیو قطع کړله، ډېره بخښنه غواړم، مستره اخلم او خبره به در سره کوم. ستړی مه شو ورور جان مې. جوړ یې لکه زه صاحب ښه یې. ډېره بخښنه غواړم، مخکې زه پوه نه شوم چې تاسو زموږ سربازیان یاست او که چېرته رانه خفه شوی زه بیا هم درنه بخښنه غواړم قربان. نه هېڅ خبره نشته هلکو زه صاحب، الله دې ژوندی لره. زه پوهېږم چې زه پوهېږم قربان ځینې دوستان دې مخ نه ښکاري، بیا ډېر سپک سپور هم وي، نو دې په خاطر باندې زه زر پرې ویډیو قطع کوم. زه یم که څېرې ښکاره شي سبا به یو ځای کې خلک ورته وایي چې بې شرمه تا په لایف ویډیو کې دا خبره وکول. مهرباني وکړه تاسو خپل نظر د نظام په هکله باندې وکړئ، د عام خلکو په هکله باندې وکړئ، د یو واقعي بچي په هکله باندې چې تاسو سره کوم کارونه کېږي، ولې خلک ستاسو ملاتړ نه کوي، ولې تاسو سره خلک مینه نه کوي، تاسو کوم ظلم ورسره کړی او په دې پیښې باندې اوسني نظام باندې هم تاسو رڼا واچوئ قربان. اوس لکه تا له ما وختي په کمنټ کې مې ویل قسم باندې دې باور وشو چې موږ نن مې دویمه ورځ چې موږ وظیفې ته راوتي یو، چې موږ کومه ورځ وظیفې ته راتلو دلته شاوخوا کورونه دي په والله بله چې موږ دې ځای ته راتلو، موږ نه مخکې ګوره موږ ته میا نښې هغه میان بېرته موږ ویستلو. موږ چې کوم ځای ته وظیفې ته لاړ شو په والله بله کې موږ څوک دا په کومه ساحه کې اوس که یو ځای کې اوس تاسو په کومه ساحه کې ښه قربان دې شم اوس چې هر ځای لکه موږ لاړ شو که هلته ظلم زیاتې وکړي هغه خلک بیا ستاسو سخت احترام کوي، خو چې چېرته موږ ښه رویه کوو
موږ خلکو ته ښه مینه محبت په ښه ډېر ورکوو په والله بالله چې موږ ګوره خپلو خلکو سره ډېره مینه محبت لرو موږ ورته ډېره مینه محبت ورکوو والله کې هغه خلک زموږ احترام کوي ما په کته همدا ویلې چې زه د یو د افغان عسکر په حیث باندې زه تا ته دا وایم چې موږ د خپلو شخصي خلکو سره ډېره زیاته مینه لرو والله بالله چې ګوره چې هر رنګه شي چې زموږ په ځان کې لږه وینه مي موږ د دوی نه په 100% کې دفاع کوو ګوره دوی هېڅ رقم خطر په ځان نه مني چې تر څو موږ ژوندي یو دا ورته زه په ډاډ سره ویلی شم تر څو پورې د افغان ملي اردو عسکر ژوندي که دوی موږ ته هر څومره بد وایي که دوی موږ پسې هر څومره هر رقم خبرې موږ پسې وکړي که دوی چې دا غلامان دي دا منافقین دي دا ملحدین دي دا که هر شي چې موږ په لا اله الا الله محمد رسول الله په قرآن باندې موږ لاس ایښی دی موږ قسم کړی چې موږ د دې د ریښې نه او د دې وطن نه تر هغه پورې موږ دفاع کوو چې تر څو موږ کې ساه چې موږ ژوندي یو قربان مو شم ستاسو د مینې نه قربان دغه زما پیغام دی د ستا سره زما دا څو خبرې وي د ستاسو نظر د دغې پیښې په هکله په ننګرهار کې څه ده خو ګوره یو خو د زده کړه حکومت هېڅ وخت بې ثبوته کار نه کوي وروره ځکه چې موږ خپل امني ضامن موږ هېڅکله بې ثبوته کار نه کوو او که چېرته خامخا تا نه شخصا بې ثبوته کار وشي نو د ستا د حکومت که د ما نه وشي وروره زما حکومت محکمه لري وروره زما حکومت محکمه لري خپل ملګري مې شته دی همدوی ماني چې ځکه که ما نه غلط کار شو د دې ولس په خاطر باندې ځکه دا دریشي ما د خدمت دپاره شولې نه د ظلم دپاره که د ما نه ظلم وشو وروره زما خپل ملګري ماني سي ځکه چې زما د دې لپاره دا دریشي نه ده غوښتې چې زه په چا باندې ظلم وکړم زه په چا باندې زور زیاتی وکړم زه د چا باندې خپل راج وچلوم نه ما دا د دې لپاره هغسې چې زه د دې ځورېدلي او کړېدلي ولس دپاره یو خدمت وکړم زه د دوی دپاره د یو اوږو بار جوړ نه شم باید زه په اوږو باندې کښېنم ځکه چې ما دا د دې دپاره غوښتې ما د دې دپاره قسم کړی زه باید د دوی خدمت وکړم نه زه دوی ته زور زیاتی ورکړم نه زه دوی ته زیان ورسوم ما هم دې دپاره غوښتې ما دې دپاره قسم کړی هېڅکله حکومت بې ثبوته کار نه کوي که بې ثبوته وشي بیا موږ قانون لرو موږ مجازات لرو حتما هغوی مجازات کېږي که بې قانونه کار شوی که بې ثبوته کار شوی ځکه چې دا د افغانستان خپل امنیتي ملي کې ته دا دوی هېڅکله بې قانونه کار نه کوي که وم کي درته زه درته په دې باندې باوري یم چې دوی بیا مجازات کېږي دوی هېڅ عاملین چې دوی دا کار کړی دی هېڅکله بې مجازاته نه پاتې کېږي ډېر ښه ښکلی نظر مو ورکړه زما د وطن قهرمانه ستاسو نظر د انتخاباتو په هکله باندې ولس لپاره څه ده زموږ ورته دا ګوره دا سوله موله داسې ټوکې ټکالې دي چې په موږ باندې خلک وایي ځکه تاسې د ډاکټر نجیب حکومت پرتله کوي ګوره موږ خپله اوس هم دلته یو ګوره دا واقعي ډول تاسې دا دوه پیښې وګوره چې په کابل کې وکړې څومره خلک یې ووژله مهرباني دا موږ داسې موږ لا هسې په سترګو کې خاورې راچوي تر څو چې موږ ګوره خپل بیرته انتخابات ونه کړو موږ بیرته خپل پاچا ونه ټاکو دا سولې مولې نشته دی دې سولو دپاره موږ سلهاو ځوانان قرباني ورکړل ګوره نور یې ورته ورکول دا ملي اردو نور هم تیاره ده چې نور ځوانان هم ورکړي په دې قربانۍ دپاره ځکه چې موږ دا دریشي د قربانۍ دپاره اغوستې ده دا هېواد په موږ باندې حق لري موږ قسم کړی دی موږ یې بیا هم ورکوو خو سوله موله یعنې ستاسو نظر دا دی چې تاسو ولس لپاره وایي چې راړ دې شي رایې دې ورکړي اول د خپل نظام قوي کړي هغې نه بعد د نور شیانو ته هم بیا په نظر کې ونیسئ صاحب اړیکه مشکل پیدا شو تی قربان شم دوستانو ډېر بې همته خلک یاست ځکه چې ستاسو رد باندې خبرې کوي تاسو ورسره مینه نشئ ورکولی هغه چا چې مینه ورکړي د هغوی نه قربان صرف ښه کومنټ ورته نشي کولی او د هغې په خاطر باندې ویډیو نورو دوستانو سره نشي شیر کولی شئ صرف په دې په خاطر باندې اسرار هاشمي تاسو ته زنګ نه درځي هوتک صاحب تاسو ته هم زنګ نه درځي قربان که نه زنګ مو وهه زه یو پاکستانی راخلم د مسجد په هکله باندې ورسره خبرې کوم اسراره تاسو ووځئ بېرته راشئ زنګ درته وهم هارون شاه څوک ده ښه دوستانو ویډیو ځان سره شیر کړئ باید حد اقل موږ سره نن په دې خپرونه کې چې ډېره اړینه خپرونه ده 1000 کسانو ونډه اخیستې وه
خو ستاسو د بې همتۍ له لاسه صرف همغه 200 کسان دي ورته ناست دي، ما 200 کسان دي ورته ناست دي، ما 200 کسان دي ورته ناست دي. تاسو نشئ کولی چې بې همتي کوئ. زمونږ کومه خبر نه ده، زمونږ زړونه په دې باندې پړسېږي چې زمونږ نظام ملاتړ وشي، موږ باید خپل نظام ولرو، موږ باید خپل حاکمیت ولرو، موږ باید خپل په خپل ځان باندې حاکم شو. هغه پاکستان چې 80 کاله کېږي جوړ شوی، په موږ باندې بیا حکمراني ونه کوي، په موږ باندې بیا امرونه وچلوي. دغه په هکله باندې موږ تاسو ته وایو چې تاسو ویډیو شیر کړئ، نور دوستانو سره ورسوئ چې موږ هارون شاه وروره تا نه مخکې دغلته اسرار هاشمي په نامه باندې څوک ده؟ زنګ وهم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخ دې ښکاره که بیا خبرې وکړو قربان. کوزی صاحب پکتیا کې یم، محصل یم، برق نشته ولا د هغه بجې د شپې. ښه مهرباني. کمې خبرې کوم ځکه زیات خبرې بیا دوستان هم خسته کېږي که نه. مهرباني. تا ویډیو زه اکثره ګورم، نن بیرغ نشته ځکه مې درته ووایي چې بیرغ سره ډېر ښایسته ښکاري. ته چې کله بیرغ خپل کړي ما ته ولا ژړا راځي. پوه شوې؟ نو قربان دې سم هاشمي صاحب بیرغ یې نن په کوټه کې د لږ زرې ګرمي وه بیرون راوتلمه. ډېر ښه بسنده خبره مې ته کوله چې بیرغ چې ده که نه خلکو باندې اور وي. د تا بیرغ چې هلته لګېدلی وي خلکو نه اور وي. خاص د بیرغ راته بیا لګوه چې دوی باندې اور لګېږي. پوه شوې؟ قربان دې شم. د نظام د انتخاباتو په هکله باندې د یو محصل په حیث باندې څه ویل لرې؟ محصل په حیث خو ځکه چې لکه موږ محصل کې د پوهنتون کې چې کومه یو که نه د اقتصاد کې زیمه له ټول محصلینو غونډه کې یعنې ټول ورته هغه دي، یعنې انتخابات کېږي او دا نشته چې صلح او دغه تړونونه مړونه څوک فکر نه کوي. پوه شوې؟ انتخابات به کېږي په خپل وخت. دغه دا یو 4 شپې ورته پاتې دي، په فکر کوم 2 شپې پاتې دي که نه. ستاسو عکس العمل به که چېرته هغه سیاسیون چې د انتخاباتو په وړاندې باندې غبرګون وښيي، ستاسو عکس العمل به د هغې په هکله باندې څه وي؟ د محصلینو عکس العمل به د هغوی په هکله باندې څه وي؟ تاسو به کمیټه لرئ، خبرې به یې کړي چې که چېرته ځینې سیاسیونو د سولې یعنې د انتخاباتو مخالفت وکړو، ستاسو عکس العمل به محصل ډېر غټ رول لري. ګوره ځکه محصل موږ ډېر کارونه کول. ځکه دا ته خو موږ څه خپله د محصلینو ستره کمیټه ده. هېڅوک د خلکو ړانده نه دي والکوزی صاحب، سترګې لري. نو هغو مخکې څه کړي دي چې اوس به موږ ته وکړي. دوی چې جګ شي نو محصلین ټول خو اشرف غني سره ولاړ دي. لکه داسې څوک نشته چې داسې د سیاسون څوک ده. سیاسون خو دا رقم لکه دوی غونته نه وي چې راکېټونه ګرځوي ورور هغه ګرځوي، نه حکومت یې نه چې د محصلینو عکس العمل خاص دغو سره هېڅ هغه نه ده. دوی په ضد به راجګېږي، دوی په ضد به ولاړېږي. دوی تر اوسه پورې کوم کار داسې کار یې نه ده کړی چې افغانستان په خیر وي. نو خلک خو ړانده نه دي، سترګې لري. یو څو لس نفره یې ځان ته پیدا کړي دي، په دوی باندې دوی ځان ته سیاسون وایي. دلته مخکې غونډه وه، په دې چوک نه یې کسان راوستلي وو په 300 افغانیو باندې. په دې باندې خو دوی نشي غږ کېدلی. ټول محصلین د ټولې غونډې موږ هفته په هفته غونډې لرو پکتیا کې، ټول د اشرف غني نه ملاتړ کوي او د انتخاباتو چې انتخابات به کېږي. اخرنی سوال، ولې اشرف غني نه ملاتړ کوي؟ دلیل یې څه ده؟ دلیل څو دلیله دي، خو یو چې دا د افغانستان تجارت موضوع ده، چې تجارت نن د افغانستان د څو هېوادونو نه مخکې ده. یو د ایران نه مخکې ده د اوس وخت کې، یو چې د پاکستان نه مخکې ده، یو چې د چین نه مخکې ده د اشرف غني په وخت کې. بل ته غوږ ونیسه، موږ هغې ورځې اقتصاد کې د افغانستان د مالیې محاسبه کوله د 35 میلیونو، یعنې په هغې کې 5 میلیونه خلک کار کوي چې 450 افغانۍ یو نفر ته ورسېدي په کال عواید لري. او که چېرته دا کارګرو ته موږ حساب کړو د کال 12-13 لکه د یو نفر عواید کېږي. دا عواید د اشرف غني په وخت کې زیات شوي دي. که چېرته موږ پاکستان ته اوس محاسبه هغې ورځې محاسبه وکړه، دوی منفي 3,000 یا 3,500 دوی قرضداري راځي. دا فرق ترې فکر ده، دومره غټ فرق ده که نه. دغه موضوع ما ډېره موږ کړې ده که نه. دا موضوع موږ هر ځای کې هم تکراروو او عملي مو محاسبه هم کړې ده. ډېره مننه قربان دې شمه زما ګرانه محصله، بریالی اوسئ. تاسو روښانه فکر کوونکي خلک یاستئ، آینده ستاسو په لاس کې ده. کوشش وکوئ نور خلک هم آګاه کړئ. په کلي و کور کې دغه محاسبې چې تاسو داخل په صنفونو کې کوئ، دا راشئ په ویډیو لایف کې وکوئ. یو ورځ
برنامه ولرئ، خلکو ته یې واضح کړي، د خلکو ذهنونه خلاص کړي چې زموږ ملاتړ د دغه شخص نه د دغه په هکله باندې ده چې دغه خوبیانې لري. ډېره مننه، قربان مو شم. انشاءالله بس انشاءالله ما خپله چې دي دوه ورونه یو ملي اردو کې ده که نه یو انده پولیسو کې ده. انشاءالله دغه خبرې به موږ ټولو خلکو ته رسوئ، موږ په څه وسه کوئ، بس ژوندی اوسئ راته بس همداسې خپل هغه ته مبارزې ته ادامه ورکړه. مخته دې قربان مو شم. خدای په امان. د اقتصاد موږ سره ډېرې ښکلې خبرې وکولې، دلیل ورسره و چې زه ولې اشرف غني نه ملاتړ کوم، خو تاسو سره یو دلیل نشته چې موږ نسو شریک کولی. السلام علیکم. بخیر راغلی ارنشاه صاحب، بخیر راغلی. ستړی مشه، لیفونه مې درته ډېرې کتلي وو خو سره مو ونډه نه وه اخیستې، هرکلی درته یم. اول ځل ده ته هم زموږ په جمله کې د پاکستان او د سپږن سخت دښمن یې. نن ویاړم در باندې. خیر اوسې. زه دغه ملي زه الکوزی صاحب زه 2011 کې او 2014 کې 15 میاشتې او 8 میاشتې ما افغانستان کې تېرې کړلې، لاړم. د دې ملي اردو خبرې زه 100% تاییدوم. ته باور کې چې په کوم ځای کې ملي اردو عسکر تېرېږي او هم د دې کلي خلک به یې داسې ورته ګوري چې ته وایې دا روسان روان دي. او سپږن یا زه ورته سپږن نه یم، خوارج چې دي کنډم، دا به په 13 کلي کې او دلته به ورته دوی دیراب وهي. زه درته یو شی وایم، ټول درته نه ښیم، که زه اکثریت او اقلیت ووایم ښه نه ده دې ځای کې که نه، بیا موږ ټول خلک هغه کېږي لکه چې اکثریت یې داسې وي نو بیا لږ ذره لانجه هغه کېږي، یعنې یو تعداد خلک شته. زه د دې په باره کې درته دا ووایم چې کله دغه خلک په دې 40 کالو کې چې کله دا خلک خفه نه شي، داسې د یو غلامۍ توق په دې کې غورځېدلی، دوی د هغه چا احترام کوي چې ماجره دې خوا راشه او شناختي کارت وښیه او 2 لخ دې ووهه او پیسې ترې واخله، بیا دوی وایي چې یاره ډېر زبردست سوټه مسلمانان خلک دي، سوټه مسلمانان وایي ډېر زبردست پولیسي دي او ډېر کامیابه دي، د سړي د جب نه هم خبري، جب کې دې هم وایي لاس وهي. دغه پولیس ته زه وایم دا خلک چې دي که نه، دا خلک لږې وډبوئ، ځکه درته وایم چې دغه 4 کسان چې په ننګرهار کې ووژل شول یا شهیدان شول، دا کسان صحیح ده، دا د نور افغانو منځ کې وینه یو شی ده. څنګه دا ملت ټولو پوستونه مو کړه، چغې مو وهه، دا ملت په دې پوهېږي په ذهن کې چې دا حکومت زما عریضه اوري، د ما چغه اوري، اما په خوله صم بکمن دي چې بیا د خوارجو په مقابل کې راجګ شي. پوهېږي چې خوارجو په مقابل کې مې خوله خلاصه کړه، په بړستنه کې مې وژني، هغه نه یره لري که نه د کابل بانک دغه خاطر باندې دا غږ. بل ګوره دا سوټه مسلمانان دي که نه، په 2011 کې کابل بانک پیښه اوس هم په یوټیوب کې شته ده، خلک سړی تېرېږي ډزه ولي. په همدغې ورځ په دې جلال آباد کې چې پیښه وشوه، په کابل کې 10 کسان شهیدان شو، هغه ویډیو هم شته چې هر منځ کې هغه بم الوځي، مګر هېڅوک غږ نه اوچتوي. موږ وایو چې ظلم هر څوک کوي، موږ یې خلاف یو، مګر دغه خلک په کابل زه هملته وم، همدا کابل بانک پیښه چې وشوه 2011 کې چې کس یې مونیو چې ما ته یې خوند راکاوه او هورې تعداد یې غلط کړی و، دغه زه هملته وم. ته باور کې زه په همغه شپه یو چا کره مېلمه وم، معلومه خو ډوډۍ نه تېرېږي، والا ډېره بده پیښه وه. ما ته چې شی وایي، وایي ته په دې خفه یې؟ ته وایې په دې خفه یې؟ مالې ولې ته خفه نه یې؟ وایي دا خو ټول کفار وو. نو په دغه کور کې چې زه ناست وم، دغه کس ما ورته ویلې مالدی ته څنګه تاسو ځای ورکوئ؟ زه خالي دغه پیغام لرم چې دا خلکو ته لږ یره ښکاره کوي، لږ داب ښکاره کوي. دا خلک په انسانیت چې چوکاټ نه وتلي، دوی لږ غلام شوي غوندې دي. ایران کې ډبول ډېر خوړلي، پاکستان کې ډېر خوړلي دي، دوی ته لږ ډبول ورکوي. که فکر دې کړی هغه اسماعیل شاهد یو ډرامه ده، کور کې چې جنګ ونه کړي بیا د خارښ ګولۍ خوړلې، وایي زه باید لږ داوې ووهم که نه وایي په ځان مې خارښ لګېږي. هارون شاه صاحب ستا خبره هلته قطع کوم. پخوا دغه اوس هم ګورم، زه د هندي فلمونه زیات ګورم، ډېر شوق یم، خصوصا هغه فلمونه ګورم چې هغه د پاکستان په وړاندې لکه ما تجھے سلام او بارډر او ټینګو دغه شیان ګورم، ځکه هغوی کې د دوی اصلي هیرو په نامه اصلي څېرې یې ښودلي دي، د دوی پاکستان اصلي څېرې یې ښودلي دي، د جاسوسۍ فلمونه دي د ایسای. هلته چې د ایسای او یا بدماشان خلک وژني، هېڅوک د هغې په وړاندې باندې غږ نشي پورته کولی، وهي، ټکوي، مړه کوي، باج او هر شی ترې اخلي.
خو چې کله پولیسو نه یو خبر وشي نو های پولیس، های پولیس، های پولیس، ظلم د چارو اچارو پولیسو کوفته او سلاتو پولیس پسې نارې. ولې چې پولیس هلته بیچاره اس کوم صلاحیت نه لري او همغه خلک یې بیرته تقویه کوي. همغه اکټري همغه فلمونه د انډیا د دغه پاکستان مرتد خلکو لیدلی دي او همغه نظام چې ده په افغانستان کې پلی کړی. یعنې زه درته وایم چې زه یو نظامي وم موږ به چې کله چک پوینټ اچو چک پوینټ نو د ادارې په امر به موږ چک پوینټ اچو. یو چا نه به م چې پوښتنه کوله د ادارې په امر به م پوښتنه کوله. زه یو ورځ په بس کې روان وم، په کاستر کې روان وم، دا قصه کوم چې د خلکو ته اګاه سي چې یو نظامي په افغانستان کې کم اصلیت لري. بس د عسکر ماته وی چې او بچه وایم هغه کلندر ماته وی چې او بچه اوسو برو. نو هلته زنانه وی ما ورته ویل اوسو رفتن نمیتونم وجد زنا سرش میخورم کدام گپ جور نشه. سیده انډیواله د جنون کش کړم تاسو ما ورته ویل ما با ادب بزن ما لاسه کش کزی په سپیړه وهلم. زه کاستر والا پیژندلم چې دا نظامي ده. ګور لو دی خر ورته وی عمر صاحب زدي قلعه زمان خان نه راتلم. عامر صاحب زدی مرتل ماله اسم که وقت مال چی مالو بخره ما تو باز میبینیم هیچ گپ نیست. د کاستر والا ټول راته وکتلې ځکه چې زه ووالم په سپېړه باندې دلته او زما په بغل کې توفانچه پرته ده په دې بغل کې مو مخابره ده د ریشي کې کنه. نو ما چې وکړو چې زه پرېوتلم که هغه ډریور راته درېدی اشاره مې وکړله چې زه مخفي ما مخې خلکو ته څه ضرورت ده او دا شرم ده چې یو کلندر راجیکس یو نظامي ووهي. ما لپاره هم شرم ده خلکو لپاره هم. خلک که هغه عاقلان خلک یې هغه به وایي چې والا آفرین په دې نظام باندې چې ولس جګېږي ده په مخ سپېړه ورکوي او دا چې نه وي. اما بیا عقل خلک وایي چې نظام دومره پس پاتې ده چې یو عادي سړی جګېږي نظامي باندې وار کې نظامي چې ویلی نه شي. بله ورځ په مغه ځای کې مې چک پوینټ اچولی چې دا راتېر شو دا موټر چې دا هلک راغی موټر مې ودرېد تلاشي ملاشي مې وکړله ورته په خندا شوم مالیالم نفر میزنی یعنی تو بدماشک هستی. نو ما ته ویل چې رنگ تک زیړ خو مال چای میخوری پیاله مې لاس کې مال بیا یک چای به تم برد. نو تشکر. زما د دې انسانیت نه همدغه هلک سره د دوه ورونو پلار زما کور پیدا کړی دروازه یې وټکوله حتی زما پښو ته غورځېده او هغه پلار او ورونه دومره ماته عزت راکړه ماته چې افرین ستا په تربیه افرین ستا په همت افرین کنه تا په دا هر کار کولی شو اما تا دا کارونه کوم. زمونږ نظام داسې نظام نه ده. موږ خلکو لپاره ځان پول جوړ کړی. بالکل 12 ساعته 14 ساعته به د چک پوینټ په سر باندې ولاړو د خلکو تلاشي به مو کوله. خلکو به موږ ته چې ویل او همداسې به موږ ته خلکو ویل او ناحقه خلک په عذابوئ ناحقه په عذابول مو شروع کړي دي تاسې چټي ولاړ یاستئ. موږ داسې ولس موږ ته عزت نه ده راکړی چې ولس موږ ته وایي چې آفرین چې تاسو واستئ چې موږ یو دلته تاسو واستئ چې نظام مو کلک کړی تلاشیګانې کوئ په بر کې په ګرمي کې واوره به ورېدله پوز به مو پټو لاسونه به مو یخ نیولي وو بانډیواله بوټان به مو په پښو ځان ګرمولو جای به نو داسې به ششنېدلو پیاله چای به مو څکو هغوی ته به ولاړو موږ به تلاشیګانې کولې ته ودرېږه دا نوی کال په خیر سره تېر کړي ودرې د اختر په خیر سره تېر کړي ولا دا داسې تېر کړي ولا داسې مګر هم خلکو موږ ته نه ویلې چې آفرین آفرین په ځای موږ ته ویلې تاسو ورانه کوئ. نو زه درته هغه ووایم ته پوهېږې دا ولې دغه یونیفورم چا اغوندي افغانستان کې که نه چې هغه خلک په قدر پوهېږي هغه خلک هم شته چې هغه څوک بده مني چې دا ډېر خراب خلک دي یا دا زموږ دشمنان دي یونیفورم یعنې ملي امنیتي ځواکونه ته پوهېږې ولې په دې 40 کالو کې پکول لونګۍ نه پکول دا رقم بې رقمه کالي پکول داسې نه چې پکول ته موږ هغه کوو څڼې اوږدي یو رقم یونیفورمونه راووتل د وحشت چې دوی ته دا یونیفورم کافر ښکاري. کال ته غټ څڼې پرېښودلې او پکول دې په سر کو او غټ ګل دې کېښود او کلشنکوف د شاته واچو چې راښکته شي دنه سر پرې که دنه غوږ پرې که دنه خپې پرې که څه وایي یاره سخت شریعت یې راوستلی ده. دا خلک موږ غواړو چې کوم یوې ډېر ډبۍ هماغه ته په دواړو لاسو سلام کوي. زه وایم دغه امنیتي ځواکونه لږ دب او دباب دا شیان او اوس یې کړي هم دي اوس ته یېرېږي زه درته قسم خورم دغه 4 کسان به لږ په یره صحیح ده په ناحقه یا په حقه هغې کې زه هغه نه لرم محکمه شته ده ځکه موږ والله عالم موږ کوم محکمه نه یو چې دلته هغه کوو خو زه درته وایم که نه
چې داسې یاره خپره کړې که نه داسې یاره خپره کړې ده چې اوس دوی د امنیتي ځواکونو نه ډارېږي. مخکې نه ډارېدل، مخکې باید ترافیک که فکر دې کړی د کرزي په وخت کې ترافیک ودروه ووهه پولیس ووهه دا شیان اوس کم شوي هم دي. څوک په پولیسو باندې وار هم نشي کولی. ډېر قدرت یې ورکړی ولسمشر چې کوم ایله نظام کو کرزي خو داسې کړي چې لکه هسې داسې نه یم چې هغه پخوانی ولسمشر ده موږ ورته احترام لرو اما هغې داسې یو ملکیزم یې شروع کړی و. ملک به روان و ملي اردو بیخي په چا چشکي حسابونو. دا اوس خلک پوه شو چې دا ملک ملي امنیتي ځواکونه ساتي. نو دغه خبره زه مکمل تاییدوم. او د تا راغلل د ولسمشر د انتخاباتو زه درته دغه دا نن ما یو چا سره خبرې کولې افغانستان کې په 2011 کې ما ورته وویلې په 2011 کې ما دا پیسې ډېرې راغلې پیسو باندې پام کوئ او د پیسو سره ځان مه یاروئ. مثلا $10 دی دا ته د $10 سره مصرف مه کوئ. ته باور کوې ما پورې خندل دی وایي دا ځه کوئ په خوره. هماغه کسان دا ملي امنیتي ځواکونه کافر ده. ته باور کوې نن ما ته څه ویلې وایي 100 روپۍ لګېږي چې بچیانو سره امریکې ته لاړ شم. نو ما داسې قلم نیولی ښه ملي امنیتي ځواکونه کافر اوس د بچیانو سره غواړي امریکې ته لاړ شي. نو دا خلک هغه څه ورته وایي دا د ډب مسلمانان دي باید زور ورته وښودل شي. د نظام په هکله د انتخاباتو په هکله باندې د لنډ پیغام ورکړه دوستان هم انتخاباتو باندې څه باندې یو $120 میلیونه مصرف شوي دي او پیسې ټولې په مصرف رسېدلي ورقې چاپ شوي ولسوالۍ ته رسېدلي عیار دي خالي چې ګوته کېدي 100% انتخابات کېږي 100% انتخابات کېږي او رایه ورکړي. زه درته دوی خلکو ته زه ووایم قسم مې دی په خدای دغه ټول مبارزین چې تاسو دپاره مبارزه کوي چې که چېرته هم رایه ورنه کړه یا بېطرفه پاتې شوی یا هم غلط سړي ته رایه ورکړه که تاسو بیا چغه وکړله او ویډیوګانې مو کړې چې په موږ ظلم کېږي او تورخم کې هم په عذابۍ او وی خدای رحم وکړي او د موږ اواز څوک نه اوري بیا زه شخصا زه لایف در باندې راځم چې دا خلک وډبوئ وی وهئ. زه خو بیخي د افغانیت کلمه له ځان نه لرې کوم په خدای چې ما ته دومره هغه شوی ده که نه زه لرې کوم. هر چا چې د نظام لپاره ملاتړ ونه کوو هر چا چې انتخابات ونه کوو هر چا چې واقعي رئیس جمهور ونه ټاکه چې زموږ په خوښې باندې زه د افغانیت کلمه زه دلته کاناډا ته یم زما دغه دوهم هغه چې ده دغه اول هغه مې چې ده هویت مې دا له منځه وړم او بل زه مې هویت له منځه وړم ځکه چې د بې شرمۍ نوم بیا نور زه په ځان باندې نشم کېښودلی. او ته په خدای که نه به الکوزی صاحب ته باور کوې زه یم دا څوک چې افغانستان کې چا سره کومک کوي خپلو خپلوانو سره چې کوي جدا حساب د عام خلکو کومه کونډه مو لیدله په خدای په دې خبره ګناهګارېږم دا کونډه نه پوښتنه وکړئ چې میډي د ملي اردو عسکر د 1 روپۍ په ځای 2 روپۍ ورته ورکړي او چې ولې د خوارجو مور د قسم په خدای چې زه یم دغه ته خیرات هم مه ورکوئ دا سپګن بیا رالوی کړي هلته بچیان یې زموږ ملي اردو شهیدان کړو دومره یې دا ښه خبره نه ده غیر اسلامي خبره چې کوم ځکه هغوی ملامت نه دي. خبره څه شی ده خبره چې زه دغه خلکو ته وایم چې هله ترکیه کې افغانی مړ شوی ده او کاناډا کې کومک د افغانانو سره نور کومک ونه کوي چې ښه وځورېږي همدغلته چې ډېر اروپا ته راغلي دي قسم په خدای زه ډېر پیژنم افغانستان کې به دې ورته ویلي چې ګوره د نظام هغه کوه ځه اوس په ترکیه کې پراته دي چغې او بغارې وهي هغه جاپان امریکا چې جاپان ته لاړه پوهېږي جاپانیانو ورته څه وویلې وایي موږ ته تیار مایان مه راکوه موږ ته مایانو چل وزده که چې موږ په خپله بحر کې مایان ونیسو دا مفت کومک او دی افغان او دا نه لږې پرېږدئ چې دا خلک وځورېږي په هر ځای کې باور کې بل ورځ افغانی وای ما په قضا کې کار کړی ما دلته څه شی کوې او دا خبرې شروع کړې وای ما سره میګریشن راته وښیه ما لنډیواله زه خبر نه یم ولې پرېږدی چې وځورېږي دوی موږ ډېر ځورولي یو لکه څنګه چې تا وویلې قسم مې دی په خدای که بیا زه که تا په تورخم کې الکوزی صاحب دا اوس خو موږ وپېژندلو صحیح مخکې خو به امریکې او سعودي او دې ځای نه راشنونه راتلل 100 روپۍ به راتللې 2 به یې موږ ته راکولې 98 به یې جیب کې اچولې که تاسو نه د سپیو په بیه او د خرو په بیه که تاسو چین باندې اکسپورټ شروع نه کړه که نه زه او خدای او په خدای چې زه د خپلو خپلوانو ته هم وایم چې بیا هم زنګ راووهه که نه کومک وکړه
که موږ کومک وکړو زما د لاسه که 1 روپۍ کېږي که 2 روپۍ قسم مې دی په خدای اسرائیلو ته یې ولېږم که افغان ته ولېږم ځان اصلاح کوي ښه چانس درته ډیره په لاس مننه درکوي هارون صاحب ژوندی هارون شاه اوسئ صاحب ډیره مننه مننه قربان مو ژوندی شم اوسئ ښې مننه چارې خیر عارف اوریا صاحب تاسو راسره یاست نظر مو اړین ده که چېرته کولی شئ په خپرونه کې ونډه واخلئ نو مهرباني وکوئ تاسو ته به زه ونډه درکړم په خپرونه کې نظر مو اړین ده تاسو د سوشل میډیا برجسته غړي یاستئ اگر که موږ ډېر ټیټ خلک یو چې موږ سره خبرې وکړو خو بیا هم په زړه ماته لکه ورور جان حوصله کوه هغه داسې بده خبر نه ده کړې ښه خټک صاحب تاسو ته مې زنګ ووهه خټک صاحب مخ به دې راته ښکاری خټک صاحب عارف ورکزیه آصف شافي ورکزی کاره بلای ګوره زه تا ته کنزل نه کوم او نه کنزل مې له واکه کېږي وعلیکم السلام خټک صاحب ستړی مه شي که نه زه دلته ناست یم مخامخ د بسته پاکستان ته د کنزل کوم بسته پاکستان ته د کنزل کوم ته ما همدې ته مجبوری چې زه کنزل وکړم اما زه کنزل نه کوم زه انسان یم شکر ده په کور کې زېږېدلی یم نه په ایران منډۍ کې په خیر راغلی خټک صاحب نه هوتک صاحب زه به تا ته زه د دې سکرین شاټ هم واخلم چې تاسو ونه وایې بیا یې درته رالیږم خټک صاحب ستړی مه السلام علیکم ورور غږ مې در صحیح هو خټک صاحب غږ در راځي تاسو ښه صحت مو ښه ده خیرتي ده خود الو الو ښه بخت وزیر افغان صاحب تاسو ته مې هم زنګ ووهه تاسو جواب نه کړه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ ځوانانو مننه الله دې اجر درکړي هغه ده څنګه مهرباني لکه څنګه چې تا لایف موږ وینو له مخکې دلته د هغه کې نوشته کړي دي ویلي دي چې پاکستان داسې په افغانستان کې جهاد او په پاکستان کې هغه ګوره که نه پاکستان د کوم وخت نه موږ په توغندۍ ولې هر کوم کارونه نه و پاکستان موږ باندې وکړل خو موږ ولې دونه چوپ وړالي د هغوی پر مخه یو او بل دا انتخابات موږ باید چا ته رایه ورکړو نور اخر ولې د کرزي په وخت کې ښځه د هغه به د کلو کې جنګونه په کلو کې اوس ښارو ته راورسېدل ته په خپله خبرونه وینې کرزي په وخت کې چې یعنې زه خپله نوی مسافر شوی یم هغه سړکونه هغه مکتبونه چې جوړ شوي نن هغه مکتبونه هغه سړکونه دوباره ورانېږي کوم ځای ما نه دی لیدلی چې جوړ شوی بل موږ دونه اردو دونه هغه لرو ولې پاکستان ته ځواب هغه موږ په څپېړه وو ولې په څوک باندې ځواب نه ورکوو ولې داسې غلي ناست یو موږ روجانه د کرزي په وخت کې نوی نظام و په وخت کې خلک ډېر د جنګ نه ستړي شوي وو په وخت کې خپله چې دغه خپله چې د طالبان سپوږن چې و دوی په خپله پیارټیانو کې کار کوه حتی خپلې ښځې چلولې پیسې اخیستلې پیسې سرمایه جوړه کړه وخت کې تازه د جنګ نه خلک ستړي شوي 15 کلنه بیا 10 کلنه دوره کې 15 کلنه دوره یې ښه وه دا 15 کلنه نوره دوره کې هغه زیات شول فراتیر شو ځینې سیمو کې بغاوت پیدا شو پاکستان دا تربیه کړل د هغې په ضد باندې نور خلک بیا هم تربیه کړه چې پلونه جوړ شوي دي مکتبونه وران شوي دا به وران شي دا باید بیرته وران کړي ځکه چې دا فایده نه لري یوازینی علت د پاکستان د جوړېدو دا ده که چېرته پاکستان ثابته جوړېدل یا ثابته پاتې کېدل غواړي نو باید افغانستان کې نامني ولري که چېرته افغانستان کې نامني نه وي هغه اوس لکه ډاکټر اشرف غني احمدزي ویلي و چې هغه خبره هم سر ته رسولې ده چې د کونړ او د کابل سیند چې سره یو ځای شوی ده هم د لغمان دا اوږد سیند یعنې دا د کابل سیند په نامه باندې یادېږي دې سیند باندې به بند جوړېږي ننګرهار او کونړ او لغمان او دا ځایونه به ترې فایده اخلي د برق
او ځینې اوبه چې دا به دغه ډاګونو ته راځي اوبه به دغه به پرې خړوبېږي. دلته زمونږ یو خر خو پې شرف لري، زمونږ یو جهادي چې ورته مجاهل شخص غول بدین ځان ته وایي راکټیار راجګ شوی وی که چېرته په دې سیند باندې بند جوړېږي نو پاکستان دې پې هم ونډه واخلي، یعنې هغوی دې هم ترې فایده واخلي. نو موږ کې داسې غلامان موجوده دي هغه خپله ښځه په هغوی باندې، یعنې زما ښځه ده زه به یې ورسره سامان جنګوم خو پاکستان دې ورسره سامان وجنګوي. دا دومره بې حیا خلک دي. سیند زما، اوبه زما، سیمه زما، زه پاکستان څه ضرورت ده چې زه هغې ته ورکړم؟ هغه کم د باغ ملی چې زه هغې ته ورکړم. په پاتې شو ملي اردو تا غوندې شخصان دي لکه ته مسافر یې. ولې مسافر یې؟ د مجبوریت نه راغلی مسافري کوې، پیسې ګټې، ستا په سر باندې چې بادار دی دا که یې پیسې درکړې که یې درې نه کړې جواب هم درته وایي. که په ترکیه کې اوسې همداسې به منډې وایي. د ملي اردو عسکر بیچاره هغه چې نه شي کولی، غیر په سر باندې قومندانان چې ناست دي هغه ټول څوک امریکې پورې او څوک فلاني پورې او څوک بستاني پورې تړلي خلک دي او ټول سیاسونونه دي. هغوی د دولت لپاره مشران کار نه کوي. هر چا چې د دولت دپاره کار وکړو یا د خپل ولس دپاره کار وکړو، پاکستان موږ لپاره هېڅ پاکستان نه غواړي. اوس موږ یو چا سره دوچار نه یو پاکستان ده، یو ایران ده، یو چین ده، یو جاپان، ټول موږ باندې دوچار دي. افغانستان یو سیمه ییز یو ترانزیتي هېواد ده. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې ځان لپاره د یو اقتصادي مرکز ځان ته جوړ کړي او د دغه لارې خپله تجارت پر مخ بولي. په افغانستان کې د امریکا جګړه په دریو بخشو کې ده. یو برخه دا ده چې هغې په افغانستان کې طبیعي زیرمې دي دا له منځه یوسي، بل دا ده چې خپل تجارت پراخ وساتي، بل هدف یې دا ده چې هغوی نه غواړي چې تروریزم ختم کړي. د تروریزم که چېرته ختم شو خلک راجګېږي امریکې ته وایي چې ځه، او هدف یې دا ده چې هغه چین او ایران او پاکستان د خپل لاس لاندې وساتي او مرکز دا که چېرته درېیمه نړیواله جګړه شروع کېږي خدای نخواسته نو افغانستان به د دې ملکونو په هکله باندې انتخابوي. نو دلته افغانستان بې لاس و بې پښې ده، دوی چې کولی نه شي. زموږ خبر زموږ لایفونه یا زموږ ویډیوګانې دا دي چې موږ تاسو غوندې د ځوان نسل مغز خلاص کړو چې ګوره وطن ده، موږ باندې بمباریانې کوي خو زموږ له وسې چې پوره نه ده. موږ غلامي ته ځان نه ده ورکړی. ګوره په پاکستان کې مسجد ته قلف اچول کېږي. تو خدای په افغانستان کې که مسجد ته قلف واچي خلک به چی ووایي؟ ټول خلک راجګېږي ولا چې په مغه ورځ باندې حکومت له منځه یوسي. اما په پاکستان کې سوشل میډیا وایي خو دولت په ما ورته قلف اچولی ده، مسجد ته څوک نه پرېږدم جمعې ته، لوی مسجد جامع ته قلف اچولی. اوس تا د امریکا ولې امریکا لکه څنګه حتی زمونږ په ملي اردو باندې، زمونږ په عسکرو باندې، زمونږ په ملکي خلکو باندې موږ په ښکاره سترګو وینو چې هغوی بمبار پرې کوي، هغه پرې کوي. یعنې موږ هر څه د هغه خلاف کارونه چې کولی شي چې در سره دي چې کولی شي. ته ولې ته افغانستان نه راغلی بیرون پروت یې؟ دلیل یې څه ده؟ ولا نه پوهېږم نه ده. پیسو پسې راغلی خلاصه خبره پیسې ګټې که نه ملک د چا ګران په هغه نه ده. و چې تا سره پیسې ته څه کوې پرېږدي ملک کې پروت یې؟ که تا سره څوک پیسې تا باندې زه کولی شم چې امر وکړم؟ نشم کولی. ته وایې ته څوک یې چې ته په ما باندې امر کوې؟ اوس که افغانستان اقتصاد خپله د خلکو پرېښي امریکا هېڅ هم نشو کولی. امریکا درته وایي چې زه پیسې هم درکوم، زه تا وهم هم، زه تا ټکوم هم، زما خبره به منې. اوس دلته افغانانو ته څه پکار ده؟ افغانانو ته دا پکار ده چې د اوسني نظام که نیمګړی ده که هر شی ده موږ باید د دې ملاتړ وکړو. خپل طبیعي زیرمې چې امریکایان وړي هغوی کې باید موږ خپله کار وکړو، طبیعي زیرمې راوباسو، تجارت ته یې مخکې کړو. کله چې موږ خپله په پښو باندې ودرېدو امریکې ته به وو چې ځه نور د په مخه خاص. موږ به اتم هم لاس کې لرو، موږ به سلام لاس کې لرو، موږ به هر شی په لاس کې لرو، موږ به پیسې هم لاس کې لرو، موږ مسافر به هم بیرون یو. ته به وایي چې زه دا د مخه وروره موږ نور تا ته په کار نه، ستا خیرات موږ ته نور په کار نه، زه مخه. د خوارجو په هکله باندې څه ویلی؟ د طالب په هکله، سپږن په هکله باندې څه وطن ته معاصره خلک دي؟ نه دا صحیح خبر ده. اوس بالاخره ما چې ډېر کار راځي ما دا کار پاکستان ته راځي که نه. طالب په هکله باندې څه ویل لري؟ طالب په هکله لکه څنګه چې ته کوم زما نظر دی، کوم نظر چې لري هغه زما نظر دی. نه تاسو خپل نظر وایئ، زما نظر څه ته خپل نظر وایئ. طالب په هکله باندې څه ویل لري؟ طالب په اړه زه څه وایم؟ طالب خو هماغه پاکستان دی نه.
نه خو ته څه وایې طالب د افغانستان لپاره په فایده کې ده، طالب د افغانستان لپاره ناسور ده، طالب افغانستان ته چې کولی شي نشي کولی. مهرباني خبر دا چې دواړه یو ځای شي یو څه شی وکړي، مګم چې داسې زه چې یم ته چې خو وایه طالب نه ډارېږم، طالب په هکله څه نسم ویلی ورور. نه دا خبر نه ده ګوره که نه اوس چې دا خبر نه ده خو وایه طالب چې کړي وطن لپاره، ته د یو ځوان په حیث باندې طالب هم درته دغه طالب خو هېڅ نه دي کړي، خو جنګ کوي هغه کوي، لکه څه چې پاکستان غواړي همغه تبې کوي. خو دقلته اوس موتا خبره خراب ده، څه چې د ملای هغه د امامي، څه چې د امامي هغه د امامي. ته د طالب ظلم نسې سپړلی، ته وایې چې څه پاکستان غواړي. ته د پاکستان خبره پرېږده، ته اصلي پوینټ وایې چې طالب د وطن د افغانستان لپاره ناسور ده، چې کړي دي کومه فایده ده، دغه واضح که تاسو. مهرباني تاسو خو سوالونه وکول، د نظام په هکله باندې مو کول، د امریکې په هکله مو کول، ما جواب درکړه. زه تا نه دا سوال کوم چې طالب څه شی ده؟ ته ما ته چې طالب د هیرا منډۍ اولاد ده، ته ما ته طالب د هیرا منډۍ اولاد ده، ته ما ته طالب په مدرسه کې زناګانې کې لواطتونه کوي. ته ما زه وایم طالب اسلام وشرمو، طالب ګیره وشرموله، طالب دین وشرمو، طالب پښتونولي وشرموله، طالب د افغانستان لپاره ناسور ده، طالب یو سپږن ده، طالب نه خرې پټې تښتي، طالب د انسان په نامه باندې یو لعنت ده. زه وایم دا زه ترې نه ډارېږم. څه چې ته ګوره څه چې ته څه چې د امامي هغه د امامي څه چې ته هغه ما ته قبوله ده، هر څه دا هر چاته معلومه خبر ده. اوس ګوره که نه موږ دونه چغې وهو د پاکستان په هغه باندې چې ولې عملي کوو نه. نو څنګه به یې عملي کړو؟ ته هلته پروت یې، طالب په هکله باندې یوه خبره نشي کولی، څه چې د امامي هغه د امامي. ته به د پاکستان په هکله باندې څه شی وکړې؟ ولاکې وکړې. ګوره پاکستان څو ځلې په موږ باندې حملې وکړې، ولې موږ یې نشو کولی؟ که تا ته څوک وایي چې اوس پاکستان کې په پاکستان کې داسې خلک شته چې افغانستان کې انتحاري کوي، که تا ته څوک وایي چې دا واسکټ واغونده لاړ شه پاکستان باندې انتحاري وکړو، وکړې؟ ولاکې وکړې. پیدا یې که ته راته والله چې ویې نو خدای دې نه کړي چې زه درته پیدا کړم. ما مسخت داسې یو خبره وکړله نه یې ځکه چې ځان ګران ده. ته د طالب په هکله باندې خبر نه کړې نو ته به انتحار ته څه حاضر شي. ښې چارې ښه وخت الله مبارک. ښه انشاءالله یو ورځ به راشي، چې به یو ورځ راشي. ترېسه ورکځې زه تا نه یو څو خبرې کوم. خیر ده مخ دې مه پټوه، مخ دې پټ کړه، فقط ترېسه یو څو پوښتنې زه تا نه کوم. ته ډېر جالب سړی، ډېرې ښې کنځلې کوې. دا کنځلو مدرسه دې چېرته ویلې دا به درنه پوښتنه وکړم. او د پاکستان په هکله درنه یو څو پوښتنې کوم. راځه ټلیفون مه بندوې او 2-3 ښه پوښتنې درته کوم. نو ماشومان باید ذهنونه واضح شي. خو ماشومان دې باید پوه شي که نه. اشرف ورکځی که هره بلا یې ښه زنګ نشي راتلی. زه پوهېږم تاسو چېرته په دې خبره. دوستانه خپرونه هم په پای باندې راتلونکې ده، په پای ته رسېدونکې ده. تاسو مهرباني وکوئ ولس نه ملاتړ اعلان کړئ، د ولس نه. ښه متوکل صافی صاحب تا ته مې زنګ. زه بیروني ښار کې یم الکوزی خیاط. زه خیاط نه یم، زه د ولس په هکله باندې خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سیال صاحب. څنګه یې قدرونه ښې جوړې خیرت دی؟ مننه. ژوندی اوسې، ښاد اوسې، آباد اوسې، خوښ اوسې، بریالی اوسې، توریالی اوسې. لایف مې درله تعقیبوو، یقینا ډېر انتظار مې وکړ، ومې غوښتل چې خبرې درسره وکړم. مهرباني د اوسني څوم موضوع مې سمه نه ده تعقیب کړې، خو بیا هم که تاسو پاکستان په افغانستان کې د زما جهاد اړونده لرئ خطبې اعلانوي او زمونږ
غول به دین حکمتیار رسما او زموږ ځینې سیاسیونونه رسما د پاکستان د ولکې لاندې پراته خلک دي او هغه طالبان سپږن چې په افغانستان کې جهاد روا بولي او بېوزله خلک وژني وایي چې موږ نظامي شریعت پلی کوو په پاکستان کې قرآن د سپکاوی اوسو په پاکستان کې رنډېخانې ازادې پرتې دي په پاکستان اصلي نظام کفري ده اوس حتی رسما پاکستان کې جامع مسجد ته قلف اچولی د طالبانو عکس العمل د هغوی په هکله باندې هیڅ شی دی هغوی نه راځي په افغانستان کې ورانه کوي اوسني سیاسیونونه نه غواړي چې په افغانستان کې انتخابات ترسره شي هغه وایي چې سوله ضرور ده په دغه خبرو تاسو خپل نظر واچوئ چې یا سوله ضرور ده انتخابات ضرور دي ولې دا سپږن خلک نه پیژني په رسمیت باندې یا پیژني ولې د دوی په وړاندې باندې عکس العمل نه ښیي مننه ژوندی اوسې قدرمن اول خو زه باید درته ووایم زه خپل په خیر راغله زموږ د سرو سترګې زموږ سرو سترګې خپلې قرارګاه آنلاین یم نو دغې په وړاندې خو یعنې د طالب وحشي په وړاندې چې دی خو چې دی لکه عملي یعنې مبارزه کوو هم ځاني او هم هر ډول مبارزې ته آماده یو دویمه چې دی ما خپل پاکستان کې چې دی د ژوند چې دی 28 کاله عمر مې دی او د ژوند 20 کاله مې د پاکستان کې تېر کړي دي کوڅه کوڅه ګلی ماشوم د هر څه سره دومره واقف یم لکه څومره چې پاکستاني واقف او دلته ډېر پاکستاني دي د هر څه چې دی د هغوی زه چې څه وایم انشاءالله هغوی به خپله هڅ کړي مې لیدلي به یې په مخ به یې تېر شوي وړاندې به تېر شوي دا کارونه یقینا په پاکستان کې کېږي خو زه دومره زیات یعنې نفرت چې لرم هغه د پاکستاني نه شاید ونه لرم لکه څومره چې طالب نه لرم او دا هر افغان که د پاکستان نه نفرت لري نو هغې وجه د ځان ته دا معلومه کړي د پاکستان نه نفرت زمونږ په څه وجه باندې دی پاکستان نه نفرت زمونږ په دې باندې دی چې موږ ته ګلبودین روزلی دی موږ ته احمدشاه مسعود روزلی دی موږ ته چې دی لکه خالص روزلی دی موږ ته چې دی هیبت الله روزلی دی موږ ته بل اخونزادګان امردار چې شول هغه اخونزادګان روزلي دي په دې باندې باید هر افغان پوه شي چې زمونږ نفرت د پاکستان نه په څه دی په ګوره پوځي جامه کې خو داسې ډارک نه دی راغلی پاکستان چې موږ سره جنګ کړی دی موږ سره چې جنګ کړی دی موږ ته د خپل د کوڅې سپی چې دی روزلی دی په هغه یې مات کړي طالب یې راته روزلی دی د مجاهد په نوم باندې مجاهل یې راته روزلی دی نو تاسو که نفرت کوئ نو اول مبارزه د خپل کور نه پیل کړئ اول نفرت تاسو باید د طالب په وړاندې ثابت کړئ اول جنگ که تاسو د پاکستان سره کوئ باید د خپل کور هغه طالب د هغه طالب څټی د هغه غلام چې دلته راځي ستا په کور کې ستا وژني او ستا ورورګلۍ ته نه ګوري ستا مسلمانۍ ته نه ګوري دا چې کلونه یې تاسو سره ګورو نن یو راپور خپور شوی چې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ټولې نړۍ په سطح باندې اول نمبر راغی چې په افغانستان کې لمونځونه زیات کیږي دغه نه باوجود چې ته په افغانستان کې ونی او بیا هم تاسو خبره زلته قطع کوم وژنې نو اول مبارزه موږ باید خبره زلته قطع کوم تاسو وایي که چېرته مخکې چې ځینې پوښتنې وکړې را روانې اوبه د سر نه وچول پکار دي که بیخ کې وچول پکار دي که چېرته غواړې چې مچۍ ختمه کړې که چېرته غواړې چې مچۍ ختمه کړې یو به یې وژني او که زه به جاله کله چې د خپل کور وران آفرین نه دا اوس نه دا د توان خبره نه ده ولې توان نه لري دا د توان خبره نه ده ګوره هېواد یم سل کاله زما د ازادي کېږي او زما د 15,000 کاله د تاریخ ته او 80 کاله کېږي چې پاکستان جوړ شوی ده زما هېواد د هغې نه مخکې جوړ شوی نړیوال روابط د هغې نه مخکې لرم سیاسیون مې مخکې خلکو سره اشناول په نړیوال قوتونو کې خلکو سره اشنا شخص وم امپراتوریانې زما معلومې دي نیکونه زما معلوم دي تاریخ زما معلوم ده او ټول نه مخکې ما خلک پیژني ځکه غواړم چې یو هېواد ما سره ورانی کوي د نړیوال یا روابط بین المللي په هکله باندې باید هغه راولم خلکو ته چې دا هېواد د دغه دپاره جوړ شوی د دغه د بربادۍ دپاره جوړ شوی ګوره د پیسو دپاره څوک کم کار نه کوي دا خو ته اوس داسې وایې چې طالب د پیسو دپاره دا کار کوي دا رسما خبره د افغانستان وظیفه ورته پیدا نه شي هغه لاړ شي وایي زه دغه ځای نه خو 15,000 کالدار راته پیدا کېږي پیسې هغوی د اسلام په نامه باندې جنګ نه کوي اوس که چېرته
موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله محکمه کړو، سوله راولو. موږ د طالب ختمول ولا خو تاج مجاهل ختم که مجاهل د له منځه یوړو، اوس طالب له کومه سو، داعش له کومه سو. زه ستاسو دا خبره بالکل په قطعي صورت باندې ردوم. ته به ته څوک خلک ووژنې، ته به ته څو دغه چې ته وایې چې زما په نامه وی رالیږي زه به یې دلته وژنم. نه، موږ به د نړیوال روابط په هکله باندې هغوی سره ناسته وکړو او که نه کېږي باید دغه خبره نړیوال ته وړاندې کړو چې دغه خلک نور موږ نه پرېږدي په دې باندې. یوازې نه چې افغانستان یې د دغه لاندې نیولی، د برید لاندې نیولی. مهرباني. زه درته یو خبره وکړم الکوزی صاحب، ستا چې دی نن نړیوال خبر اوري، که نن چې دی ته نن خپل حالات وینه نړۍ چې دی ټول همغه ستا سره چې ولاړ دی هغه د تا نه ډېر چې دی پاکستان ته وفادار دی، ته په کوم شکل باندې د دې وس خو نه لرې چې پاکستان له منځه یوړې؟ ځکه چې ته ګلبودین لري، ته چې دی په نیکه چاره د ملشه د ګلبودین په شانې نور هیبت الله لري چې هغه هلته د پاکستان نه چې دی راځي او دلته چې دی په خپل هغه ځای کې چې دی لکه خو بیا نو مهربان خو نو بیا مهرباني وشو که ټول ولس د جګ شي. خبره دا ده چې موږ به مړه شو، د اروپا ځوانان ټول د جګ شي، ډانګي توپک دا به واخلو، ها به کړو، یا به موږ وژل کېږو یا به دوی وژل کېږي. یو ځل به خبره سره پاکه کړو، نو هره ورځ خو موږ وژل په دې باندې نه کېږي. موږ طالب سره زما مجاهل سره جنګ وکړو، نظام مو ختم کړو، تباه و برباد سو، مهاجر سو، ستا غوندې ځوانان هلته پراته. شکر ده زه دې مردار هېواد ته نه یم تللی او نه به کله لاړ شم. زه نه یم تللی او نه به کله لاړ شم، ځکه ما ته معلوم ده، ما ته مې پلار ویلو چې دا مردار هېواد که تا ځان سره ساتي تا نه استفاده کوي. زما مهاجر یې که ځان سره ساتي د هغوی په سر باندې ډالر پیسې اخیستل، یا خو معلومه خبره ده. شکر زه نه یم تللی او نه به پکې اوسېږم. اوس دلته معلومه خبر دا ده اتل صاحب، تا غوندې ځوانان زما شهیدان کېږي، له منځه ځي. و طالب خو زه به یو طالب ووژنم هلته یې راته بل داعش جوړ کړی، که داعش ووژنم بې اسلامي کمانډو راته جوړه کړي. دا د پاکستان واردات دي. که ته وایې چې زه در سره نه منم، تاسو عملي جګړه کې یاستئ، زه هم خیر که نن نه یم، خو 2 کاله مخکې زه هم عملي میدان کوم او ما ته معلوم ده چې په تورخم باندې څوک راوختل، ما ته معلوم ده چې مسجدو کې پیسې د چا له خوا نه ویشل کېدلې، ما ته معلوم ده چې تخفیه کېدل څوک. زموږ اصلي هدف د پاکستان د نفرت دا ده چې پاکستان د دغه تورستي د شبکو نه لاس واخلي. موږ ورسره هیڅ نشته. زه دا نه وایم، زه درته یو خبره کوم الکوزی صاحب، زه دلته یو خبره کوم، زه نه وایم چې پاکستان سره مینه وکړي. لکه اسرائیل نه چې څومره فلسطینیان نفرت لري، د هغې نه ډېر نفرت موږ د پاکستان نه وکړو. لکه اسرائیل چې څومره د فلسطین چې د اسرائیل نه څومره نفرت لري، د هغې نه ډېر نفرت موږ د پاکستان نه هر وګړی باید وکړي، خو د هغې اصلي لامل هم معلوم کړي. کم خلک چې د هغوی لپاره دلته کار کوي، د هغو خلکو نه ته چې خپل کور جوړ نه کړې، نو ته بهر ته څنګه ځې؟ وروره چې ستا خپل کور ناسم وي، ستا خپل ورور تا سره نښتې، ستا ورور ته د مرۍ نه نیولی، نو ته به څنګه د دروازې نه وځې بار به بل وژنې؟ ته په جګړه کې سر یې، په دې 8 کاله به ته جګړه کې سر یې، تی وژنې تا وژنې تا وژنې. ته کومه تی وژنې تا وژنې، ته کومه به تا وژنې ته به یې وژنې. خو ښه مثلا دا هغه د مجاهلین دې ووژل، ختم سول، هغه د له منځه لاړل، امریکایانو حکومت راغی، مثلا دغه حکومت راغی، دې نه بعد بیا طالبان وروزل، بیا داعش وروزل، اسلامي کمانډو، جایش شبکه و حقاني شبکو، دا ټول وروزل. ورور جان وخت درکوم، وطن دوست افغاني ساغزی صاحب وخت درکوم. اوس دلته مهمه خبر دا ده که تاسو، زه ستا د دې خبرې بالکل مخالف یم، 100% مخالف یم. زما نظر د ستا نظر زه یم چې ګوره هر کله د افغانستان او د هندوستان د کشمیر د خلکو د اخوا یوازې د افغانستان نه ده چې افغانستان، ګوره کشمیر خلک ته در په دره دي، ځکه هلته هم کسان روزي دماکې پکې کوي. یوازې کشمیر نه، افغانستان نه، حتی بنګلادیش خلک دې خلکو نه په امن پاتې نه دي. پاکستان یو ناسور هېواد ده. دلته که غواړي، دلته اوس مهمه خبر چې ده، دلته که غواړي زما تنا وسه نه رسېږي، نن د انډیا سره لاس یو کړي. ته چې وایې انډیا د پاکستان سره جوړ ده، هېڅکله جوړ نه ده. که چېرته اشرف غني ومني چې د انډیا ته پوره صلاحیت ورکړي او ورته وایي چې راځه ما کې اډې واچو، مستقیما په پاکستان باندې حمله وکړو، یا زه در سره یم، او خوا نه بنګلادیش ته مو وایي چې راځئ، پاکستان چېرته منځ کې پاتې کېږي. خو موږ داسې یو چې موږ ښه پاتې یو، موږ چې نشو کولی، زموږ په هغه وخت کې چې ونه کول، چې هغه وخت کې زموږ لاس کې و، موږ چې ونه کول، ځکه موږ خپل ځان ساتو، هغه خلک هم داسې سرشاره پرېښودل، فلمرغان مو پرېښودل، اوس ورته بل څوک دا نه اچوي. مهمه خبره اتل صاحب چې ده، دلته یو هېواد پاتې نه ده قربان.
اورم درنه هلکوزی صاحب زه تاته یوه خبره کوم، اوس ته چې دی لکه وایې چې نه زه دلته چې دی یو طرف ته خو چې دی لکه منګه نااهله ګڼې، بل طرف ته بیرته زمونږ د وګړو نه دغه م کوې څه ورته وایي ملاتړ م کوې، د هغې طرفداري م کوې، یو سور معلوم شي باید. زه درته وایم چې زمونږ ټولنه کې چې دی وګړي نااهله ډېر دي، لکه د ګلبدین په شانې خلک پیدا کېږي. که څه هم زه د سیاسي اغراضو نه وایم، خو وجه دا ده چې کوم څوک چې زموږ د وطن او د دې خاورې په خلاف، یعنې د دې خاورې په ضرر تمامېږي، هغه باید هغه ته د سیاسون چې دی اړخ ورنه کړو، هغه ته سیاسون نوم ورنه کړو، د هغې په وړاندې چې دی غږ پورته کړو، هغه که نظامي دی، هغه که ولسي دی، هغه که عام وګړی دی. نو دلته زه وایم چې موږ کې نااهله ډېر دي، خو ته وایې چې نه موږ چې دی لکه یو ځای شو، هلته وایې چې نه څه کولی نه شو. نو زه درته وایم چې زموږ که چې دی لکه د شروع کومه بنسټیزه ستونزه چې ده، کمزورتیا چې ده، هغه زموږ د کور وګړي دي. موږ چې د کور وګړو سره مخکې د طالب او د داعش نه دلته نه مبارزه شروع نه کړو، داسې خو چې دی ته چې دی لکه اوس د مهمات د بل ځای نه راځي، که څه هم دا خبرې د کولو نه دي، مهمات چې دی د بل ځای کې یا په کابل کې یا د هر ځای نه چې دغه کېږي مقصد. نو دلته اوس موږ چې دی که دغه هندوستان چې دی ځان له چا خبره چې امتیاز یو کې ټول پاکستان چې دی له منځه وړي، هغه چې نه وړي خو حتما به یو څه مهرباني تاسو نو ولې نه مهرباني نو تاسو ولې تاسو یو نظامي شخص تاسو یو نظامي شخص یاست، شاید رتبه مو لرئ، شاید دومره نفرت لرئ، ته وایې چې زه خو هم زه پاکستان نه نفرت لرم، دا نه یم چې د هغې په وړاندې هر څه ووایي زه هرې قربانۍ ته حاضر یم. مهرباني تاسو ولې د ګلبدین په هکله باندې څه اقدام نسئ کولی؟ لاړ شئ یو څو مرمۍ ووله د افغانستان په خاطر باندې که نه. ګلبدین په اقدام په وړاندې چې دی لکه په دې باندې یو څه ستونزې چې دی رامنځته کوي چې ګلبدین اوس موږ راوستی دی میدان ته. ګلبدین د جګړې د ډګر نه راوتی دی. ګلبدین یوازې خوله پاتې شوی دی. ګلبدین اوس ملاتړ نه لري. ګلبدین خپل زوی چې دی لکه لاړ تبدیل شو، هغه چې دی په خلاف باندې جوابدار دی. یو سړی غوږ ونیسه تاسو ولرئ مهرباني ګوره سمه ده. زه درته یو مثال درکوم. زه درته یو وړوکی مثال درکوم. زه درته وایم دلته اوله کې چې دولت ته د اشرف غني بابا راغی، تاسو به لیدلي چې دا حکومت مکمل چې دی د مافیا په لاس کې و. داسې حالات و، داسې خطرناک حالات و که یو ذره هم چې دی لکه د زور نه کار اخیستل شوی و، نو باور وکړه چې د افغانستان به بیرته تیکه تیکه شوی و، بیا به قومي او خانده جنګي شروع شوی و. نو کله چې هغه اشرف غني بابا نظام ته رانوتو، دغه مافیا په ورو ورو باندې په خپل منځ کې سره واچول، د هغې نه چې دی دومره یې بدنام کړ چې هغه خلکو مخ د هغه خلکو نه واوښتلی شو. ته که دا خلک کنټرولې، دا خلک یو وارې راټول کړي او دلته چې دی د دې به حقایق خلکو ته افشا کړي چې د خلکو نفرت دې پیدا شي، نو بیا د هغې نه وروسته ته کنټرولولی شي. چې دی ته دغسې مرۍ نه رانیسي تا سره خبره نه ته د خلکو نفرت چې نفرت پیدا شي. ته لاړ شه په ننګرهار کې د ګلبدین حکمتیار په وړاندې یوه خبره بده وکوه، ولا چې وردي به تن کې وردي کې خلک راځي سپېډه درته نیسي، قسم درته خورم. لاړ شه په کونړ کې د ګلبدین حکمتیار په هکله اجازه راکړه، ته لاړ شه په بلخ کې د عطا محمد په نور په وړاندې باندې بده خبره وکوه، ته لاړ شه په سراتې شه په شبرغان کې د دوستم په وړاندې باندې بده خبره وکوه، ته لاړ شه په بدخشان کې د بلچې نه پدرام په وړاندې باندې بده خبره وکړو، یا د رباني په وړاندې باندې بده خبره وکړو. دا خلکو ته ټول برملا دي، ټول معلوم دي ته نفرت لري. څوک ته نفرت لري؟ صحیح ده، دوستم نه به نفرت لري، د ننګرهار خلک به لري، صحیح ده، ګلبدین نه به نفرت لري، د شبرغان خلک به لري، یا به د بلخ خلک لري. دلته اوس دا خبره نه ده چې ته سیاسون دلته خلکو ته نفرت پیدا شوی، نه، دلته خبره ده دلته د ملي منافع باید په نظر کې ونیول شي، قومي منافع باید په نظر کې ونه نیول شي. چې ته وایې هر قوم ځان ته رهبر لري، هغوی ځان سره سینې سره نیولی کوي چې هر شی ده، که هر شی ده دلته ده. دلته وفاداري چې اوبه باید د چشمې نه چې راځي چشمه بنده شي، اوبه باید د چشمې نه. ښه ورکه زما ستا خبرې ته یې ما نه منې، زه یې تا نه منم، دوستان ته به پرېږدو، هغه چې هر شی کوي دوستان به پرې فیصله کوي، نور خلک به په دې نظر ورکړي. انتخاباتو په هکله باندې را سره خبرې وکړو، اسحاقزی صاحب راغلم، لایف وخت مې هم ډېر شو، سر مې درد کوي، او ډېره مننه چې خپرونه کې د ونډه واخیستله، زموږ ویاړ یې، زموږ افتخار یې، په عملي ډګر کې یاستئ. ستاسو مننه، ژوندی اوسئ.
قربان هېڅ خبره نشته. دا د نظر اختلاف دی قدرمنه، دا چې دی یوازې د نظر اختلاف دی. دا زه زړه ته نه اچوم او ما ته قدرمن یې، ما ته قدردان یې، ما د لایفونه تعقیب کړي، ما سره چې هر څومره نظر اختلاف ولري، خو په عموما کې تقریبا زه په دې باندې ډاډه یم چې زما او ستا نظریه انشاءالله موږ ملي منافعو لپاره مهرباني ګټې چې په نظر کې نیول شوي دي هغه به انشاءالله یو شاني او هېڅ کومه خبره نشته. د انتخاباتو په اړه دومره وایم او انتخابات په اړه دومره وایم چې انتخابات 100 سلنه کېږي، بیخي ډاډه اوسئ، 100 سلنه ډاډه اوسئ. هره ورځ موږ په جریان کې یو او خپله داسې ځای کې کار کوم چې هغې نه دې نه هره ورځ چې دی د دې اړونده مکتوبونه چې دی لکه راځي هغه لولو، نو هېڅ کومه ستونزه نشته. انتخابات به کېږي چې د هر څنګه کېږي، یعنې د افغان ملت لپاره موږ به قرباني ورکوو، امنیت زموږ په لاس دی، انشاءالله به ورته تامینوو او انشاءالله چې ښه په امن کې به چې د نورو وختونو نه به په امن کې تاسو ته په هر میدان کې بریالیتوب غواړم. ستاسو هغه بوینا کجرابه چې تاسو 4-5 ورځې پخو کې کړي د دغه نه موږ قربان، دغه بوی نه یې موږ قربان. ډېره مننه ورور جان مې. قربان مننه. خدای په امان. اللهم وطن دوست صاحب سلامونه، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. الکوزی صاحب سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې کې چې تاسو د صحت په جامو کې پټ یاست. الله پاک پروردګار ډېر خوشحاله یم الحمدلله. همیشه ستاسو دا خبرې اورم، کله ناکله زما ته فرصت میلاویږي بیا نو چې راځم ستاسې خبرې اورم. الکوزی صاحب محترم او واقعا وطن دوست صاحب ډېره مننه. په وطن باندې مین شخص یاستئ، په دین باندې مین شخص یاستئ. زه هم ستاسو لایفونه ګورم، تاسو باندې هم ډېر ټاپې د ایرانیانو له خوا نه ټپول کېږي. نن سبا تاسو پسې هم خلکو ډېره راخیشتې. مهرباني تاسو خپل نظر د دې په هکله باندې راکړئ، د انتخاباتو په هکله باندې راکړئ او دغه ویده ولس به څنګه راجګېږي. او پاکستان اوس هر شی چې کول خو زه بلا ورپسې کولی. اوس یې رسمي داسې کار اشتغال زیات شو. کومه ستونزه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ګرانو ملګرو دوستان، واقعا جناب الکوزی صاحب محترم خاصتا زمونږ په وطن عزیز کې موږ او تاسې ته بله لاره نه ده پاتې الا فقط الله دې په موږ او تاسې افغانان باندې رحم وکړي. او بله دا خبره ده چې دغه اشرف غني احمدزی او خاصتا او طالبان سوله او مثلا موافقه د امریکې سره کوي او زه فکر کوم او هغه توافق باندې د ولسمشر غني امضا غواړي. زه فکر کوم که ولسمشر غني که دغه توافقنامې باندې که امضا وکړه او زموږ او تاسې هغه سرنوشت چې ډاکټر صاحب نجیب الله له منځه تللی و هماغه حالت به په موږ باندې بیا راځي. زموږ او تاسې یو امید پاتې ده، همدغه ولسمشر اشرف غني احمدزی. زه فکر کوم که دغه زموږ او تاسې طالبان که د پاکستان د ادرس نه راوځي او زموږ او تاسې د افغانانو سره صلح وکړي، دا هر یو افغان ارمان او امید دی. که طالبان واقعا که زما خبرې اوري، که تاسو کې غیرت وي، که تاسو کې اسلامیت وي او که تاسو کې د الله سبحانه وتعالی د زړه کې یره وي، تاسو ځئ د کفارو سره یو ځای کېږئ. کافر هېڅکله هم زموږ او تاسې د خیر دپاره نه ده راغلی او هغه غواړي چې زموږ او تاسې د افغانانو د وجلو دپاره راغلی. تر څو چې موږ او تاسې د کفارو هغه ملت قبول نکو، د یهود د نصارا، هغه هېڅکله هم زموږ او تاسې سره یو ځای کېدونکي نه دي. افغانانو ته دا پکار ده چې موږ او تاسې ته یو موټی شو او باید چې موږ او تاسې د جلالتمآب اشرف غني احمدزي صاحب ته داسې خبرې هم شته جناب عالی قدره چې زه فکر کوم زمونږ او تاسې د جلالتمآب اشرف غني د نامبدولو دپاره همیشه که تاسو متوجه شوي په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې انتحاري او انفجاري عملیات شروع شوي دي او خاص د اشرف غني د بدنامولو دپاره. د دې تر شا چې کوم ده د افغانستان دشمنان دي، د دې تر شا د افغانستان هغه کړۍ دي، هغه استخباراتي کړۍ دي چې زمونږ او تاسې دغه په وطن مین
په وطن عزیز افغانستان باندې مین شخصیت جلال الدین اشرف غنی بدنامول غواړي. موږ او افغانانو ته جناب علي قدر تاسو ویل چې زما د بدنام زما د پاره زما شاته زه د قوم پرستۍ په خلاف را پاسېدلم او داسې مې دا پوزې ورته په ځمکې باندې وهلې دي جناب علي کوزی صاحب، او خاصتا د دې بعضې خراسانیانو بعضې د هغه خلکو چې مرده پرستي شروع کړې ده، شخصیت پرستي شروع کړې ده، او بیا هغې نه پس چې کوم ده دغه د مرده پرستي دغه قوم پرستان دغه نجات پرستان په مقابل کې چې ما کومه مبارزه شروع کړې ده دوی قسم ټاپې لګوي. د دې ټاپې په غم کې نه یم جناب الکوزی صاحب، زه الحمدلله یره مې د پاک پروردګار نه ده، هېڅکله هم د دغه شانتې منافقینو نه او د وطن د دشمنانو نه یره نه لرم جناب الکوزی صاحب. هغه زه خلک به دا فکر کوي چې شاید ما به وویې زه د دې خلکو نه یره نه لرم، هېڅکله دوی دي هر خبر د خولې باندې چې راوړي ویې دي کی، لیکن زه به ما در مقابل قوم پرستان خاموش، قوم پرست پشتون تاجک هزاره برادر من نیست، بیزار هستم از این قوم پرستان. زما قوم پرست زما ورور نه ده، زما وطن عزیز نم تعلق نری. قوم پرستایی که پشتون باشه، قوم پرستانی که تاجک باشه، قوم پرستانی که هزاره باشه و در بین اقوام افغانستان فقط و فقط نفاق اندازی منافقت ما جوابهای دندان شکن دادیم، در همه جا پوزشان را قوم پرستان را در زمین زدیم. انشاءالله تعالی ما کسانی میگویند که چرا شما طرفدار به اشرف غنی میکنید، زنش میگه یهودی است و فلان است و این آن است. ای افغانای عزیز، امروز امید ما ملت افغانستان فقط الله، امید ما به الله است و دیگه اینمی رئیس جمهوری که صادق است و به ملت افغانستان خدمت میکنه. کسی کدام اونم کابلی که تقریبا 2 لک کابلی را کی به شهادت رسان، اینمی به نام جهاد، به نام تیکدارای جهاد وطن ما مردم تکه تکه و پارچه پارچه کرد و ما مردم به پاکستان محتاج کرد، به ایران محتاج کرد، به تمام ممالک. اینها دوی هغه کسان دی چې نن د قوم پرستی د خراسان یو د هزارستان او یو د ترکستان نمونه راځي، دا ټول د پردیپال دي، دا د وطن دشمنان دي، دا هیڅ کلم د افغانستان د نوم سره دوی مخالف دي، د افغانستان د افغان د کلمې سره مخالف دي. مونږ دې خلکو ته اهمیت نه ورکو مونږ، لیکن الحمدلله دا دوی د تاجک رونو نه هم نمایندگی نه کوي. اینها کسانی نیستن که از برادر تاجک ما یعنی حمایتشان بکنه، یعنی برادرای تاجک. اینها کسانی هستند، اینها جاسوس بیگانه ها فروخته شده به ایران، به پاکستان و به استخبارات دیگر ممالک دنیا فروخته شده است و ما ملت افغانستان آگاه شدیم، ملت افغانستان دوست را شناختیم، ملت افغانستان دشمن را شناختیم و هیچ وقت هم ما بر از این قسم دشمنای وطن عزیز وقت نمیتیم. ما به همراه اشرف غنی احمدزی برنامه داره. شما عبدالله تان کدام برنامه داره؟ خب جنرال دوستم بر من نشان بدین ای ملت افغانستان کدام سرکی را جور کرده، دکتر عبدالله پنشیر کدام سرکش بر ما جور کرده. اشرف غنی که کار را در 5 سال انجام داد، قسم به پروردگار که هیچ یک کس دیگه در این وطن انجام نداده. ملت افغانستان جناب الکوزی صاحب ناشکر است، هیچ وقت نمیفهمه که ما کی بر ما خدمت میکنه. اینها بس به زبانش که نیست، زبان دری نداره، پشتو زبان نیست، مخالفت میکنه. او خانه پر پلاو، ای خانه پر گندم. افغانستان تقریبا 65% ملت افغانستان پشتون است. تو حال فعلا میایی که تاپی ازیره که میری که میگه ما خراسان میخوایم، تو وطن افغان هاست، این وطن پشتون ها، وطن تاجک ها، وطن هزاره هاست. تمام ملت افغانستان در این وطن صحیح است. تو نمیتوانی که ملت پشتون را تاجک جدا کنی، تاجک را از هزاره جدا کنی. تمام ملت افغانستان یکی دیگر، ما مردم را دوست داریم، از این خاک هستیم. ما مردم برادر افغان، برادر تاجک، برادر هزاره و ایماق، تمام ملت افغانستان یک مشت هستیم. اگر ما ملت
یک جا شود مشت آهنین شود. طوفان صاحب که زما غږ درځي طوفان صاحب که زما غږ درځي ستاسو نیټ ضعیفه ده غږ مو بند کیږي که زما غږ درځي اورئ. جناب علي کوزی صاحب محترم زه فکر کوم اصلا چې کوم او تاسې طالبان رونه هم زه فکر کوم که طالب ته ورور ونه ویم نو څه طالبان رونه چې کوم دي د پاکستان دپاره استعمالیږي. زما غږ درځي طوفان صاحب. طوفان صاحب تاسو ته وایم زما غږ درځي قربان مو شم نیټ مو ضعیفه ده کار نه کوي مخکې صحیح وه خبرو ته مو تاسو خبرو مو بند کېدلې ما نه اورېدلې چې تاسو څه ویلې. ښه دوستانو که سبا شو هم لایف راځم د انتخاباتو په هکله باندې نو طوفان صاحب ډېر یو برجسته سړی ده په وطن مین سړی ده الله د ژوندی لري. بس زنده باد ډاکټر اشرف غني احمدزی رایه به ورکوو د جاسوسانو په خلاف به لا رایه ورکوو وطن به له خیر سره جوړو. تاسو ته ښې چارې الله مو مل خوشحاله اوسئ. وروسته چې ما سره هم څوک خپرونه کې ګډېږي چې لایف قطع سو نو ویډیو ځان سره شیر کړئ چې ډېرې مهم موضوع ته مو اشاره کړې ځوانانو پکې ګډون کړی. تر بیا ښې چارې الله